الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. سورة الحج. حج ته ځکه وایي چې د حج مناسک احکام هغه په دې صورت کې بیانېږي. سورة الحج مدنی صورت ته د قرآن کریم 22 نمبر او په نازلېدلو کې 103 نمبر. نازل شوه دی قبل المنافقون او بعد النور. مناسبت یا ربط د سورة حج د انبیاء سره. د پیغمبرانو عجز، احتیاج، کمزوری، الله نه دعاګانې، سوالونه، الله ته جړاګانې بیان شو. نو په دې صورت کې د پیغمبرانو نور عبادتونه، بندګۍ هغه راوړي. دعوه د صورت د الله توحید ثابتول په لس عقلي دلیلونو سره. سورة الحج دې کې لږ اختلاف شته چې مکی دی که مدنی دی، ځکه بعضې آیاتونه پکې مکی راغلي دي. نو دا امام قرطبی رحمت الله علیه فرمایي چې دا یو عجیبه صورت دی. څه آیاتونه پکې مکی دي، ډېر پکې مدني دي. څه پکې سفری دي، په سفر کې، څه حضري په حضر کې، او څه پکې ناسخ دي او څه پکې منسوخ دي، او بعضې د صلح دي، بعضې د جنگ، او بعضې محکم دي، بعضې پکې متشابه دي، او څه آیاتونه پکې لیلی دي، نهاري، د شپې یا د ورځې، دام پکې راغلي. یا ایها الناس، انسانانو، اتقوا ربکم، ویریږئ د خپل رب نه. ان زلزلة الساعه، زلزله د قیامت شیء عظیم، یو شیز دی ډیر غټ هیبتناک. په آیات کې د الله د توحید دعوه، اتقوا ربکم، الله نه ویریږئ، شرک مکوئ. ولی؟ د قیامت په ورځ به یو غټه زلزله راځي، او مخکې موږ په سورة انبیاء کې هغه حدیث بیان کړ چې کله آدم علیه السلام ته الله وفرمایي چې د خپل اولاد نه د جهنم د پاره کسان را جدا کا، د زرو نه یو کس جنتی او 999 دا جهنمیان، نو په ټولو انسانانو به یو هیبتناکه زلزله راشي. یوما، دا زلزله به کله دا په هغه ورځ ترونها چې تاسو به وینئ، تذهلو، غافله بشي کل مرضعة، هر پی ورکون کې زنانه، عما، د هغه بچی نه ارضعت چې چاله پی ورکوي، وتضع کل ذات حمل، او وبزیږئ، وبغورځئ د حمل والا حملها، خپل حمل لره. وترى الناس، او ته به وینې خلکو لره، سکاره، نشه، وما هم بسکاره، دوی به نشه نه وي د نشې د وجې نه، ولكن عذاب الله شدید، لیکن د الله عذاب ډیر سخت دی. په آیات کې د دغه ورځې هیبت، داسې عجیبه ورځ ده چې مرضعه هغه زنانه چې ماشوم له پی ورکوي، نو دا مور به د دغه پیو ماشوم نه غافله شي،
هیڅ کله داسې نه کېږي چې مور د هغه ماشوم نه غافله شي چې هغه له پی ورکوي، هغې ډېر په یاد دي، په غېږ کې ګرځوي، ځان نه جدا کوي، ځکه سات په سات پی ورکوي. خو د قیامت دومره هیبتناکه ورځ ده که یو زنانه سره د غېږې ماشومې مور به خبر هم نه چې زما زوی شته که نشته. دومره هیبت لري یره چې د ډیرو حمل والاو حملونه به وغورځېږي. دنیا کې هم د یرې د وجې نه، د ګزار د وجې نه د زنانه حمل ضایع کېږي، هلته به د یرې د وجې نه حمل ضایع شي. دا ټول خلک به داسې نشه ښکاري. نشه دې ته وایي راغورځېږي به، ورخطا به، یو ګډې وډې به وایي، سترګې به کلاوي، رب به نه ورکوي او ډېر به پریشان وي. ته به وایې چې دا داسې نشه دي. وما هم بسکارا، شراب یې نه دي څښلي. د الله عذاب دومره سخت دی چې خلک یې نشه کړي دي، خلک ورخطا دي. ومن الناس، بعضې د خلکو نه من هغه څوک دی یجادل فی الله چې جګړې کوي د الله په باره کې. فی الله معنا فی توحید الله، الله مني خو یوې نه مني، شریکانو سره ګڼي، پلانکې دی پلانکې، بغیر علم، بغیر د دلیل او د پوی نه. ویتبع روان دی کل شیطان مرید، د هر شیطان سرکشه پسې. الله رب العالمین اوس په دې آیات کې زجر هغه چاته ورکوي چې قیامت نه مني او د الله وحدانیت یووالی نه مني. شیطان پسې روان دی، سرکشه شیطان پسې. کتب علی، کتب علی مقرر شوی د شیطان په باره کې، انه دا خبره دا الله مقرر کړی ده، من تولاه چا چې دوستی وکړه د شیطان سره او تابعداري ولا وکړه، فانه یضله دا شیطان به بیلاری کې، ویهدیه او دی به راغواړي الی عذاب السعیر، عذاب د هغه اور ته چې د هغې اور بل دی. د شیطان په دوستۍ کې دوه تاوانه او دا الله مقرر کړی ده چې څوک د شیطان تابعدار شي یو به ګمراه شي په دنیا کې بېدینه، او دویم عذاب سعیر ته به لاړ شي. یا ایها الناس، انسانانو، ان کنتم فی ریب، که چرته یې تاسو په شک کې من البعث د قیامت د ورځې نه چې قیامت به راشي که نه، فانا خلقناکم یقینا موږ تاسو پیدا کړي من تراب د خاورو نه، ثم من نطفه آدم علیه السلام د خاورو نه او بچي بیا د نطفې نه، ثم من علقه بیا د نطفه د دې نه ټوټه د وینې جوړه شي، ثم من مضغه بیا پوټې د غوښې، مخلقه پوره اندامونو والا، وغیر مخلقه او کمو اندامونو والا نیمګړي، لنبین لکم دې دپاره موږ دا وضاحت کو تاسو ته، ونقر فی الارحام ساتو ماشومان په رحمونو د میندو کې، ما نشاء څومره وخت چې موږ غواړو، الی اجل مسمى یو نیټې مقررې پورې، ثم نخرجکم طفلا بیا راوباسو تاسو دنیا ته واړه ماشومان، بیا ستاسو موږ پالنه کوو. نربیکم دلته دا قید شته، ثم لتبلغوا اشدکم بیا تاسو ورسئ ځوانۍ ته، ومنکم من یتوفى او بعضې په تاسو کې هغه دي چې هغه وفات شي د ځوانۍ نه مخکې، ومنکم من یرد او بعضې پکې هغه دي چې لاړ شي الی ارذل العمر، الی ارذل العمر هغه سپک عمر ته چې په کټ باندې سملي، لکی لا عاقبت او انجام دا شي، لکی عاقبت دا شي، لا یعلم نه پوهېږي من بعد علم شیئا پس د علم نه دا انسان په هېڅ شي، وترى الارض حامدة ته به وینې ځمکه چې وچه پرته سوکړه، فاذا انزلنا علیها الماء کله چې موږ پې باران راوورو، اهتزت نو دا ځمکه وخوځېږي یا تیاره شي، وربت او بوږه شي راوپړسېږي، وانبتت من کل زوج بهیج او رازرغون کی من کل زوج هر قسم بوټه بهیج تازه. اثبات د بعث بعد الموت کې قیامت شته. که تاسو شک کوئ ځان ته وګورئ، آدم علیه السلام د خاورو پیدا، بچی د نطفې نه، نطفه چې کله ښځه او خاوند میلاو شي دې ته نطفه وایي اوله کې، 40 ورځو پورې دا نطفه ده،
بیا د 40 ورځو نه پس دی کې تومله پیدا شي. تومله معنا وینه پکې لږه پیدا شي، نو هغې ته وایي علقه، د وینې ټوټه شي، لکه دا حیوان چې حلال شي او داسې چم یا چکی وینه دغه شانتې شي. 80 ورځې پس بیا مزغه د غوښې یو پوټی جوړ شي. مزغه هغه غوښې ته وایي چې لږ کچی او هغه اډوکې چې هغه کلک نه کرپندې شانتې داسې. نو دا څو ورځې شولې؟ 40 او 40 80 او 40 100 4 میاشتې شوې. ځکه 90 ورځې 3 میاشتې 100 4 میاشتې. 4 میاشتو پورې دا انسان په دې حالت کې اوړي راوړي. 4 میاشتې پس الله ملائک راولېږي او 4 میاشتې پس په ده کې ساه واچوي. 4 میاشتې پس ماشوم حرکت هم شروع کوي، مور پې پوهېږي. الله ملائک راولېږي چې کله پکې ساه واچوي نو وویلی شي ولیکئ ورسره نیکبخته بدبخته، د مرګ نیټه او رزق، مالداره به غریب به، دا ټولې خبرې ورته ولیکي. بعضې انسانان چې دی مخلقه پوره اندامونو والا دنیا ته راشي، او بعضې چې دی معذوره د مودې نه مخکې په 5مه میاشت یا 6مه میاشت پیدا شي، اندامونه یې نیمګړي. بعضې ماشومان د مور په رحم کې ایساري، څومره ایساري الله وایي څومره چې زه غواړم. الټراساونډ والا څه وایي؟ په پلانکي تاریخ به پیدا کېږي، هغه تاریخ باندې بیا پیدا نه شي. کله د هغوی تاریخ مخکې ماشوم رسته شي، کله د هغوی تاریخ رسته ماشوم مخکې پیدا شي، ځکه دا د الله په خوښه کېږي. بیا ماشوم طفل څه ته وایي؟ صرف مور پیژني، صرف مور پیژني، یو شی هم نور نه پیژني. د دنیا نعمتونه ورکوه وایي نه مور. بیا تربیت کېږي، بیا لوبې پیژني، 8 کالو ته چې ورسي بیا مور نه پیژني، صرف لوبې، کوسه او منډه او لوبې. بیا چې ځوانۍ ته ورسېږي نو بیا صرف ځان پیژني، شیشې ته ولاړي، ویښته کله داسې چې په دې طرف یې سلا رانشي بیا دې بل طرف ته کي سات په سات دا لاس داسې کوي، دا مټې داسې کوي، دا خپلې غوښې شماري لګي، دې ته وایي ځواني. د دې نه پس چې دی بیا چې کله وله واده وکړي نو بیا هېڅوک هم نه پیژني. په کور کې یو پردی مسلمان راله حقه پیژني، نه مور پیژني نه پلار، ښځه پیژني. بیا چې الله رب العالمین بچي ورکړي بیا د ښځې نه هم بچي ښه پیژني. بچو دپاره اوس منډه د سفرې دي او غلا او حلال او حرام، یو شي هم نه ګوري چې بچي مې ماړه شي. چې کله بیا بوډا شي په کټ باندې سملي بیا یو شی پیژني، خیرې پیژني او کنځلې. بس دقه 2 شیزونه ورته زده یي، خیرې کوه او کنځلې کوه، بس بیرته په کټ کې سملي. الله رب العالمین چې دی ماشوم هم زورې په خوله کې زورې په 2 ځایونو کې د انسان چې ماشومي، یو یې په ملا کې زورې په کناټو کې، ټوله ورځ پروت یې ماشوم نه ستړی کېږي، دا شاته ویښتې وځي خو دا نه ستړی کېږي. او دویم زورې په څه کې؟ په خوله کې. داسې چغې وایي چې دا اسمان ته چغې رسوي، خلک خوب ته نه پرې. چې بوډا شم زورې د 2 ځایونو له راغی، په کټ کې پروت دی اوس نه ستړی کېږي، او دویم زورې په خوله کې دی، خیرې کوه او کنځلې، بس دې ته زور پاتې شي. ومنکم من یتوفا، بعضې په ځوانۍ کې وفات شي. ومنکم من یرد الى ارذل العمر، او چاله الله هغه سپک عمر ورکړي. سپک عمر دې ته وایي چې بوډا شي په کټ سملي او ارس قضای حاجت او خوراک ارسې په کټ کې شي. دا د کافر عمر نه دی چې کافر سره دسي، یو ښه مسلمان نیکمل انسان باندې دا حالت راځي. الله هغه حالت بیانوي، یعنی یو سړی ډېر بوډا شو په کټ سملاسته او د خبرو نه ووته، دا معنا نه ده چې دا ښه سړی نه دی. نیک سړی به کیدای شي په دې بوډاوالي د ده ګناهونه معاف شي، درجې پې اوچتېږي، داسې عیب نه دی، خو الله هغه پړاوونه بیانوي. دې ته ارذل العمر وایي. لکی لا یعلم، انجام دا شي لکی لا یعلم بعد علم شی، هغه سره د علم دا سړی اوس په هېڅ هم نه پوهېږي. څومره تجربې وي د ده، څومره ښایسته خبرې به یې کولې، څومره پوه اوس چې دی داسې عمر ته راغی چې ماشوم ترې ډېر هوښیار شي. دغه عمر ځمکه وګوره، وچه ځمکه پرته یې سوکړه، باران پې وشي اوله داسې تازه شي، را بوګک شي، را وپړسېږي، بوټي پکې پیدا شي. ذلک بأن الله، دا دلیل دی چې الله هو الحق، حق ذات دی. وانه یحیی الموت، الله مړي را ژوندي کوي. ولې؟ په انسان څومره حالات راوستل. ګوره شروع د کوم ځای نه واچوله؟ د نطفې نه، او ختم شي په کوم ځای؟ د انسان په مرګ باندې. نو بیا به الله د قبر نه بیا شروع واچوي، په ده کې به ساه ور واچوي،
بیا به انسان شي یا جنت او یا جهنم. سوکړه ځمکه وچه ځمکه په باران تازه شوه، بوټي راوختل. الله په دې انسانانو د قیامت باران به وکړي، مړي به راژوندي شي. وانه یحیی الموت، الله ژوندي کوي مړو لره. وانه علی کل شیء قدیر، والله په هر څه باندې قدرت لري. وان الساعه، او په دې خبرم یقین جوړ کړه چې قیامت آتیتن راتلونکې دی، لا ریب فیها، شک پکې نشته. وان الله، او په دې خبرم یقین جوړ کړه چې الله یبعث من فی القبور، را پاسی هغه خلک چې په قبرونو کې دي. ومن الناس، او بعضې د خلکو نه من یجادل فی الله، هغه څوک دی چې جګړې کوي د الله د یووالي په باره کې. کافرانو الله منه خو یوې نه منه، یوازې نه منه. بغیر علم، بغیر د پوی نه، ولا هدن، او نو سره هدایت شته، ولا کتاب منیر، او نو سره کتاب د رڼا والا، نه دلیل شته دی نه هدایت شته. ثانی عطفه، اړه خپل اړخ لره، د دین نه اړخ تاو کړی دی، د قرآن نه دین ته اشاره اړولې ده. لیضل عن سبیل الله، انجام دا شي چې بیلارې شي د الله د سمې لارې نه. له فی الدنیا خزي، داسې انسان الله په دنیا کې شرموي. ونذیقه یوم القیامه، او الله وایي وربکو دته د قیامت په ورځ باندې عذاب الحریق، عذاب د هغه اور چې سیزونکی دی. ذلک، دا اور ولې بما قدمت یداک، ای انسانه مخکې رالیږلي وو ستا لاسونو ګناهونه، ګناه دې مخکې رالیږلې وه. وان الله لیس بظلام، او الله ظلم نه کوي للعبید په خپلو بندګانو. ومن الناس، بعضې د انسانانو نه من هغه څوک دی یعبد الله، چې د الله عبادت کې علی حرف په شک باندې. مخکې دوه قسمه خلق بیان شو، یو هغه خلقو چې حق منه، او بل ثانی عطفه. په انسانانو کې نور قسمونه، د الله عبادت کې علی حرف په شک. فإن أصابه خیر، که ورسیږي دته خیر، ښایسته حالت دته الله رب العالمین په خوشحالي راولي، مالداري پې راولي، بل ښایسته حالت پې راشي، خیرو نطمئن به، نو کلک شي په دې دین کې. وإن أصابته فتنه، که ورسي دته تکلیف، انقلب على وجهه، که دته تکلیف ورسیږي، انقلب على وجهه، په مخ باندې واوړي، خسر الدنیا والآخره، تاوان یې وکړه په دنیا کې او په آخرت کې، یا تاواني کړه ځان له دنیا او آخرت دواړه. ذلک هو الخسران علی حرف، حرف وی شک ته، حرف اصل کې طرف ته وی، غاړې ته. نو په غاړه چې سړی ولاړي په شک کې چې شاته لاړ شم او که ټوپ کما، نو داسې انسانان شته په شک کې بندګي کوي. حدیث کې راځي بعضې خلکو چې تازه مسلمانان به شو نه وي، نو چې د کور کې به الله زوی ورکه، ویلې به هذا دین صالح، ډېر ښه دین دی ښه، زه چې مسلمان شوم بس نعمتونه دي او راورېږي. او که لور به وشوله، یا به تاوان وکړه، یا به حیواناتو بچي نه راوړل، ویلې به دا بد دین دی. او اوس هم ډېر انسانان داسې په شک کې لګیا دي. که مانځله راغی او مانځه کې چې دی مونځ یې وکړه او کاروبار یې ښه روانو، نو یاره مونځ را باندې ښه راځي، راس را باندې راځي. او چې مونځ له راغی او په اوله ورځ د ده نه پیزار رک شي، په ما باندې مونځ راس نه راځي. او د الله قدرت چې کم بالمازی د هغه نه پیزار ورکېږي، چې کم روزانه راځي د هغه نه ورکېږي، ځکه الله په امتحان راولي. نو بیا توبې وباسي، مړه مانځله لاړم پیزار رانه ورک شي، ختم له لاړم، دوا له لاړم، تا به راوستی دوا له، ختم له، ترجمې له، داسې خواري به دې پې کړي، په هغه ورځ به د ده نه پیزار ورک شي، یا به بل داسې یو تکلیف به ورته لاره کې ورسېږي. نو بس الله امتحان پې راولي چې ته اوس کلکېږي که نه کلکېږي. که به خیر ورته ورورسېد ویلې به ښه دین دی، او که تکلیف به راغی مخ به واړو. نو الله وایي دنیا و آخرت دواړه تباه شو. یدعو، دی را مدد شوی، چغې وایي د الله نه سوا، من دون الله، د الله نه سوا، ما هغه چاته لا یضره، چې نه دله نقصان ورکولی شي، ولا ينفع، وما لا ينفعه، او هغه چاته چې دله فیدم نشي ورکولی. ذلک هو الضلال البعید، دا د ګمراهي لرې د حق نه. د دې خلکو عقیده وګورئ، د الله نه سوا هغه چاته چغې وایي چې نه وله تکلیف ورکولی شي او نه یې لرې کولی شي او نه فایده ورکولی شي، هغې ته وایي مړي.
يدعو دې بندگی کوي لمن د هغه چا ضره اقرب چې د هغه ضرر ډیر نږدې دی من نفعه د نفع نه. مخکې خو ویل ما لا یضره ضرر نشي ورکولی او دلته وایي ضرر نږدې دی د نفع نه، یعنې ضرر پکې شته. هلته مطلب دا و چې ضرر ترې لرې کولی نشي، او دلته وایي ګورې د بت او د قبر په بندګۍ کې ضرر دی. ضرر څه دی؟ ایمان، انسان په د ایمان نه خلاصیږي، د جنت نه محرومه کیږي، د الله دشمن جوړیږي او عملونه بربادیږي. دې ته وایي ضرر پکې ډېر دی من نفعه د نفع نه. نفع څه ده؟ د دغه نفع ده چې پیر صاحب ته خوشحاله دی او دا په دې خوشحاله دی چې ما شکرانه کې ګډ بوته او خلکو له صفت وکړه. د دې نفع نه تاوان ډېر دی، لکه د شراب مبارک چې الله فرمایلی چې وإثمهما أكبر من نفعهما، د دې تاوان ډیر دی او فایده پکې ډیره لګه ده. نو د مشرک چې کوم شرک شروع کړی دی فایده ډیره لګه ده او ضرر او نقصان ډیر نږدې دی، په در روان دی او ډیر زیات دی. لبئس المولا، ډیر ناکاره دوست دی دا شیطان د انسان د پاره، ولبئس العشیر، او بد مرګری دی چې چاته نصیب کې ملاو شي. ان الله يدخل الذين آمنوا، الله داخلی مؤمنان وعمل الصالحات چې نیک عملونه کوي جنات تجري، جنتونو ته چې روان به من تحتها الانهار، ومنځ د بنګلو د هغې کې ولی. ان الله يفعل ما يريد، الله کوي څه چې الله وغواړي. من کان یظن، د چا چې ګماني الله ینصره الله، چې الله به د سره مدد ونه کړي په الدنیا والآخره، په دنیا او آخرت کې. فلیمدد بسبب الى السماء، اوږده دې کړي او رسی اسمان ته، ثم لیقطع، او بیا دې پرېږدي دا رسی. فلینظر، ودې ګوري هل یذهبن کیده، آیا ختمی د ده دا چل ما یغیزو دی چې څه غوسه کړی دی. د آیات ظاهر داسې دی، یو سړی وایي د الله نه ناامیده دی، دې ته کافر وایي چې الله نه په دنیا کې ما سره مدد کوي نه په آخرت کې. نو الله وایي زه دته یو طریقه ښیم، هغه دا ده د اسمان ته رسی اوچته که. اسمان نه مراد چت دی، په چت کې په لرګي کې پکې کې پړی واچوه او دې پړی کې سر وردننه کا، ځان پانسی کا، خودکشي وکړه. اے مجرمه، اے کافر انسانه، دا پړی کټ که معنا ته به پانسی شي. نو وګوره غصه دې ختمه شوه که نه، ته الله ته پکار وي، یعنې غصه به دې په دې باندې ختمه شي. دغه د غصې علاج دی. نو دویمه معنا من کان، د چا چې ګماني الله ینصره الله، چې الله ولی مدد کوي د پیغمبر سره په دنیا او آخرت کې. ضمیر به پیغمبر ته راځي، الله د سره ولی مدد کوي. کافر به غصه و چې د پیغمبر سره دا مددونه دي او مددونه دي. نو الله ته فرمایي فلیمدد بسبب الی السماء، اے کافره زه پیغمبر سره مدد کوم، تعالی قار درځي د اسمان ته پړې وګت که کنه، او ثم لیقطع، د الله دا مدد په ته بند کا. مدد د اسمان نه راځي، ته به ورپسې پړی ورواړته وه او د اسمان دا مدد چې دی بند که، دنیا ته د پیغمبر ته مه راپرېږده. وګوره غصه دې ختمیږي که نه، دا چل چې دی وکړه غصه به دې ختمه شي. څه معنی؟ ستا په خوله باندې د پیغمبر سره مدد نه بندېږي. که ته هر څومره خواري او محنت وکړي، الله پیغمبر سره مدد کوي. وکذلک انزلناه آیات بینات، دقه شانته موږ نازل کړي دي قرآن لره آیاتونه واضحه. وان الله یهدي من یرید، او الله هدایت کوي چې چاته الله وغواړي. ان الذين آمنوا، هغه کسان چې ایمان راوړی دی، والذین هادو، هغه کسان چې یهودیان دي، والصابئین، او نور بيدین خلق، والنصارى وعیسایان، والمجوس او مجوسیان، والذین اشرکوا، د مکې مشرکان چې شرک کړی دی. نو ان الله يفصل بينهم، الله به د ټولو کافرو په منځ کې جدایي راولي یوم القیامت، د قیامت په ورځ. هر چاته به خپله برخه میلاو شي. ان الله على كل شيء شهید، الله په هر څه باندې ګواه او خبر دی. الم تر آیت نګوري ان الله يسجد له، الله ته سجده کوي هغه مخلوقات، من فی السماوات او من فی الارض، هغه مخلوقات چې په اسمانونو او ځمکه کې دي. والشمس والقمر، نور او سپوږمۍ، والنجوم او ستوري، والجبال او غرونه، والشجر او ونې، والدواب او زنده سر، وکثیر من الناس، او ډیر انسانان الله ته سجده کوي. وکثیر حق علیه العذاب،
او ډیر هغه دي چې په هغوی باندې پوره شو فیصله د عذاب یعنی جهنمیان شو. ومن یهن الله او څوک چې الله یې سپک کي فما له من مکرم نشته دله عزت ورکوونکی. ان الله یفعل ما یشاء الله کوي څه چې الله وغواړي. عقلي دلیل راوړي اے کافره ته د الله بندګي نه کې سجدې نه کې ته وګوره د اسمانونو د ځمکو مخلوقات الله ته سجده کوي. نور سجده کوي، سپوږمۍ کوي، ستوري کوي، غرونه، ونې، زنده سر، مارغان، زناور، ډیر انسانان دا ټول سجده کوي الله ته. او په ډیرو حق علیه العذاب د الله د عذاب فیصله راشي کافر شي سجده نه کوي. او چې چا الله ته سجده ونه کړله دا انسان الله سپک کولی. د الله په بندګۍ به تا ته عزت ملاویږي. څومره چې بندګي ډېره وه منځونه، عبادتونه، ذکرونه، تقوا، الله به دومره عزت درکوي. او کافر ولې بې عزته دی؟ د الله بندګي نه کوي. سجده وکړئ. هذان خصمان اختصموا في ربهم. هذان دا دوه ډلې دي، خصمان جګړه ماري دي، جګړې کوي. اختصموا في ربهم او جګړه ده په باره د رب کې. فالذین پس هغه کسان کفرو چې کافران دي. دا څوک دي؟ دوه ډلې جګړه ماري چې دواړو د الله په باره کې جګړه ده. حدیث د بخاری شریف کې راځي، علی رضی الله عنه فرمای وای دا آیات زمنګا او د عتبہ او د شیبه په باره کې نازل ش. ولی کله چې جنگ بدر نو درې کافران د یو کور راووتل، عتبہ، شیبه او ولید. دا دوه ورونه او دا یوې د دې یو زوی د دې بل وراره. په دې کې صحابه وتل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغوی له اجازت ورکه. نو کافرو د دې صحابو نه تپوس کوي تاسو څوک یاست؟ موږ فلان کې. وایي نه، موږ ته خپل نسبیان راوباسئ، زموږ قومیان. نو نبی علیہ السلام علي ته آواز وکړه، حمزه ته آواز وکړه، او د نبی علیہ السلام یو بل ترو وړاندې هغه ته آواز وکړه. درې کسان د کورنۍ نه ورویستل. درې واړه چې کله په غېږه ورله په جنگ په تورو باندې په بدر کې، نو هغه درې کافران درې واړه ټک په ټک مردار شو. او دی بل طرف ته دا یو د نبی علیہ السلام چې ترو دا زخمی ش په دی ورون کې ته خپه کټ شو. پتون کې چې خپه ته کټ شو نو وروسته په لاره کې به دی شهید ش. او علي صاحب او حمزه صاحب دواړه روغ جوړ پاتې شو. نو علي رضی الله عنه به ویل دا آیات زمنګ په باره کې الله نازل که هازان خصمان. درې د دې طرفه درې د دې طرفه دواړه ډلې جګړه ماري دي، جګړه کوي. خو جنگ پسې دی فی ربهم، د الله په باره کې دی. موږ وایو الله یو دی او مشرکان وایي نه کنه بوتان ورسره دي. نو دا زموږ په باره کې دی، ځکه دوه ډلې، یو مسلمانان او بل کافران. فالذین کفروا پس هغه کسان چې کافران دي قطعت پرې بکړی شي، کټ بشي، غوسې بشي، لهم د هغوی دپاره ثیاب من نار کپړې د اور نه، یصب من فوق رؤوسهم راړولی کېږي به د دوی د سرونو د پاسه، الحمیم ایشېدلې او خوټ کېدلې اوبه. جهنم ته چې دوی لاړ شي الله وایي کپړې به وله د اور نه غوسې کم. دا په دنیا کې قانون دا دی، خلک وایي کپړه راله غوسه کا. غوسول څه ته وایي؟ چې ټیلر یې غوسه کي او کټ کټې کې نو معنا یې د ګنډلو وي. جامې مې ورکړې دي، جامې مې غوسې کړې دي، کپړه مې غوسه کړله. نو الله هم اقا اصطلاح راوړله،
کافرانو د پاره به زه په اور کې کپړې غوڅې کم خو د اور او د پاس د سر نه پیښېدلې اوبه راړئ نو یسحرو ویلې کېږي به بهې د دې اوبو په وجه ما فی بطونهم هغه څه چې په خېټه کې دننه دي اینا او کلیجې او پړپوس او کلمې دا به ویلی شي او لاندې به ترې وغورځېږي والجلود او سرمنې د مخ دا به ویلی شي ولهم او د دوی دپاره مقامع ګرزونه دي من حدید د وسپنې جبل نه دي جبلونه هم درانه ګرزونه دي په هغې به وایي کلما ارادو کله چې دوی غواړي ان یخرجو منها چې د جهنم نه وضو تیښتې دپاره به کوشش کوي من غم من د دې غم نه اعیدو فیها ملائک به دوباره ور وغورځوي حدیث کې راځي نبی علیه السلام په معراج کې یو کس ولیده داسې یو نیرو چې هغې کې چاپېره وینه وه د وینو نیرو هر طرف ته وینه وینه په دې کې یو سړی دی هغه پکې لمبل لامبو یې واله او ډېر کوشش یې دا و چې راوځي د دې نیر غاړې ته چې راورسېده بل سړی ورته ولاړو او هغه سره په لاس کې تیږې وې او کاڼې د دې سړي دا نیر کې چې دی د وینو په دې نیر کې د ده په خوله کې دا کاڼي ور واچول او دکې ورکړه بیا ته یې ور وغورځو هغه سړی منځ ته ولید بیا یې لامبو وواله غاړې له راغې بیا ورته په خوله کې کاڼي واچول بیا یې ور وغورځو همداسې لګیا نبی علیه السلام جبریل علیه السلام نه تپوس وکړو چې دا څوک دی هغه ورته ویل دا ستا د امت سودخور انسان دی دقه په وینو اخته دی او مړېږي نه خوله به یې اله ډکه شي چې خوله کې یې خاورې واچولی شي دا خوله به یې ډکه شي نو دوی به ډېره اراده کوي چې مونږ وضو خو ملائکو ته ولاړ دي بیا به یې دیکه کوي اعیدو فیها وذوق او دوی ته به ویلی کېږي والی عذاب الحریق هغه عذاب د اور سیزون کې نو دا تخویف د اولې ډلې دوه ډلې وي یو د کافرو اوس دویمه ډله چې علي رضی الله عنه حمزه و د مؤمنانو ډله ان الله يدخل الذين آمنوا الله داخلی مؤمنانو لره وعمل الصالحات او څوک چې نیک عملونه کوي جنات تجري جنتونو ته چې روان به من تحتها الانهار په منځ د بنګلو د هغې کې نیرونه ولی یحلون فیها خیسته کېږي به دوی په دې جنت کې من اساوره په بنګړو په لاس کې به الله ته بنګړي ور واچي جنتیانو ته بنګړي د څه شي نه جوړ دي من ذهب د سرو زرونه ولؤلؤا او ملغلرې به پرې لګېدلي پړقېږي به رڼا به کوي ولباسهم او جامې د دوی فیها په جنت کې حریر ریخم دي وهدو ځکه دوی ته هدایت شو الی الطیب من القول هغه پاکو خبرو ته په دنیا کې کلمه طیبه پاکه خبره څه ده لا اله الا الله خو په خوله باندې نه چې دا عقیده زړه ته کوزه شي وهدو او په دنیا کې دوی ته هدایت شو الی صراط الحمید لارې د هغه الله ته چې د هغه صفتونه کېږي ان الذین کفروا یقینا هغه کسان چې کافران دي ویصدون عن سبیل الله او خلق منې کوي د الله د لارې نه والمسجد الحرام او خلق بندي نه پرېږدي د مسجد حرام نه الذي هغه مسجد حرام جعلناه للناس چې موږ جوړ کړی دی مقرر کړی دی د ټولو خلکو دپاره سواء برابر ټول خلک پکې یو شانتي برابر برخدار دي نیل عاکف فیه دیره په دې کې والباد او د دې مسافر ومن یرد فیه او چا چې اراده وکړه په دې بیت الله کې بالحاد د کوږوالي د ګناه او بظلم د ظلم نذقه من عذاب الیم دله به موږ عذاب الیم ورکو په دې آیات کې سبب د کافرانو د پاره دا تخویف دی د کافرانو د پاره هغه کافران چې کوم د مکې کافرانو ځکه صورت حج دی نو د حج ځای شروع شو بیت الله اوس د حج خبرې راوړي کافرو به د الله د لارې نه خلق منې کول مسجد حرام ته به مسلمانان نه پرېغوستل نور هر سړی پرېغوسته خو نبی علیه السلام او صحابه نه پرېغوستل الله وایي مسجد حرام ما داسې جوړ کړی دی چې په دې کې ټول خلک یو شانتي برابر دي فقیر او غریب او مالدار او مسافر باد مسافر ته د بل وطن او عاکف د دیزه د ټول پکې یو شانتي برخدار څوک به څوک نه مانی کوي چې بیت الله ته مرازه دا پابندیان بنئ یو خدا اوس دا پابندیان لګی چیرې لاندې طواف مکوي رشته او دا خو اصول دي دا خو به سړی به د دې خیال ساتي ځکه چې دا ټول انسانان تقریبا اوس په لکونو خلک په عمره کې دي حج ته قریب خلک دي د حج ته نږدې شوي دي
دومره خلک په عمره کې دي دا تر رمضان پورې نورم زیاتېږي اوس دا ټول چې ته مطاف ته کوس کې مطاف کې چرته زیږي نو هغوی داسې اصول جوړ کړي دي چې نوي میلمانه راځي چې عمره نه ده کړې هغوی د مطاف ته راځي باقي خلک دي په چتونو کې تاویږي نو دا اصول دي دا به سړی مني هغوی څوک د بیت الله نه منې کوي خو په ترتیب سره کارونه کوي ځکه چې رش ډېر دی مثال دا صف دی په دې کې 100 کسه زیږي نو موږ به دې کې 100 ودرو یو سړی ته چې وویل شي ته شاته ودرېږه د دې دا معنا نه ده چې موږ دا سړی د جومات کې نه پرېږدو معنا یې دا د دلته ځای نشته شاته ځای شته دی نو په دې حرم کې ټول خلک یو شانتي حقدار دي او هلته اوس څوک چاته څه نه وایي چې ته غریب یې دلته مه کښېنه او ته مالدار یې ته کښېنه غریب او مالداره پکې یو شانتي یو څادر تاو دی یو حالت کې په یو فرش باندې پراته دي ومن یرد فیه بالحاد چا چې اراده وکړه په بیت الله کې د الحاد الحاد څه ته وایي کوږوالی هرې ګناه ته وایي او ظلم خلکو سره زیاتې کوي الحاد حقوق الله او ظلم حقوق العباد کوي الله عذاب ورکوي چا چې په دغه ځای کې ورانه کړی دی چا چې ګناه کړی دی د ګناه سوچ کړی دی الله سزاګانې ورکړي وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ وَإِذْ بَوَّأْنَا او کله چې منګه زیخ کارک ابراهیم علیہ السلام ته کم زی مکان البیت زید بیت الله الله تشرک بی شیء او منګو ته ویلو چې شریک م جوړه زما سره د زری عمره وطهر بیتی او پاک ساته زما دا کور للطائفین د پاره د طواف کوونکو والقائمین او د ولاړو خلکو د پاره والرکع السجود او د رکوع کوونکو سجدو کوونکو د پاره اوس په دې آیات کې ابراهیم علیه السلام ته الله دا ځای راښکاره کړ بیت الله یې ورته راښکاره کړ ښکاره کول څه معنی د دې نه معلومیږي چې بیت الله د پخوا نه آباد خو سیلابونو او اوبو او طوفانونو کې د دې د دیوالونه ختم شوي ورک شوي نو الله ورته وښودل چې دا ځای راوکنه راویکنسته هغه بنیاد یې پیدا کړه ورته ویلې په دې بنیاد باندې دیوال اوچت کړه او ګوره دا شرک به نه کې الله دا کور دی خو دلته به شرک نه او ابراهیم علیه السلام له بله ذمهواري ورکړه دا به ته پاک ساتي ځکه د الله د کور صفایي د بهترین عبادت او بهترین عبادت به ښه خلک کوي لکه پیغمبران دلته به څوک راځي څوک به طواف کوي والقائمین څوک به په ولاړه عبادتونه کوي څوک به رکوع کوي څوک به سجده کوي د دې دپاره به د بیت الله صفایي ساتي وأذن فی الناس امغه د ابراهیم علیه السلام برکتو دا غ نسل تر نن پورې دا کم چې دا غي موجوده حکومت د بیت الله داسې خدمت کوي چې کله تل ته وګوري زړه به د خلکو ته دعا وکړي د بادشاهانو ته او دغه وزیرانو ته چې څومره په مینه باندې او څومره په ایمان او په اخلاص د خدمتونه شروع کړي دي د دې حاجیانو سره دا نرمي د سهولتونه ورکول د اسانۍ ورکول سکند په سکند صفایي شروع ده سکند په سکند د ابراهیم علیه السلام ذمہواری و او د هغه بچو ته پاتې شو واذن فی الناس اعلان وکړه په خلکو کې بالحج د حج یاتوک راضی به خلک تا ته رجالا سوک پیاده وعلى كل ضامر او په هغه سورلی باندې چې هغه خواره شوې ده د مزل د وجه نه یأتین راځي به من کل فج عمیق د هرې لارې جوړې او لرې نه بیت الله جوړ شه الله ورته وویل اعلان وکړه د څه اعلان وکړه اعلان وکړه چې خلکو دلته حج له راشي نو ابراهیم علیه السلام ویل چې الله زه اعلان کوم نو څوک خو شته نه دا خلک به زما اعلان څنګه واوري لوډ سپیکر خو نه وي الله ورته وفرمیل پتا اعلان دی او د خلکو غوږونو ته رسول زما کار دی نو بس د ابراهیم علیه السلام اعلان چې چا اوریدلی هلته به ورځي قبلول هغه د الله کار دی چې حج عمره قبوله ده که نه خو چې دا اعلان په غوږ تیر شوی انشاءالله چې الله بیا رسوي خلک به پیاده را رواني نږدې علاقو خلک پیاده راځي زوامر هغه اوښ ته وایي چې ډېر مزل پې وشي نو اوښ ټپ شي کمزوری شي لږ راکوک شي د ستړیوالي د وجه نه نو د لرې ځایونو نه به خلک را روانو د جوړو علاقو نه داسې خلک به وګورې ته د کم وطن هغه به د ملک نوم والي تا به په غوږ باندې دا نوم هم نه یې اورېدلی چې په دنیا کې لا داسې ملک هم شته په دنیا کې لا دا قسم انسانان هم شته د هر ځای نه راغلي دي
لیشهدو دې دپاره چې حاضر شي منافع لهم خپلو فیدو ته. بیت الله ته خلک ځي هلته د خلکو منافع دي. څه دي؟ فیدې. کمې فیدې دي؟ ثوابونه دي، رحمتونه دي، اجرونه دي، جنتونه دي، توافونه دي. یو منځ پکې یو په یو لاک دی. ویذکر اسم الله، یادوي به نوم د الله فی ایام معلومات، په هغه ورځو کې چې معلومې دي. علی ما رزقهم، په هغه څه به د الله نوم یادوي چې الله دوی ته ورکړي. من بهیمة الانعام، د څاروونه. فکلوا منها، خورئ د دغه څاروونه. واطعموا البائس، او خوراک ورکوئ مصیبت زده ته. الفقیر، چې محتاج دی. هلته چې لاړې د حج ورځې دي نو معلومې ورځې دي 4 یا 3، دا د قربانۍ ورځې دي. دې ته ایام النحر وایي. او بقره کې تقریبا ایام معدوداتو، هغې ته څه ویلې؟ هغه ایام د جمراتو، د شیطانانو د ویشتلو، هغه د اختر د ورځې نه شروع کېږي. او دا چې دی ادم د اختر د ورځې نه شروع کېږي. دې ته ایام النحر وایي، د قربانۍ. 3 ورځې خو یقیني د قرباني، د اختر اوله ورځ، دویمه او دریمه، او 4مه کې لږ اختلاف شته. صحیح دا ده چې د 4مې ورځې قرباني هم صحیح ده، راغلی ده په حدیث کې. ځکه وایي ایام التشریق، د تکبیراتو ورځې چې دی دا د څه ورځې دي؟ دا د قربانۍ ورځې دي. او تکبیرات په 4مه ورځ باندې ماښامه پورې لوستلی کېږي. چې څاروی حلالوئ ویذکر اسم الله، بسم الله به ووایې، الله اکبر به ووایې، نو دا به په څاروي ووایې، نو د دې نه اتم خوراک کولی شي. ځکه د قربانۍ غوښه دې کې دا فرق نه چې مالدار او غریب هر سړی خوړلی شي، خو مصیبت زده ته یې ورکوي. ځکه دا یې رامخکې که یو سړی غریب دی، فقیر دی، محتاجه دی، هغه له پکې اول غوښه ورولېږه چې کور کې غوښه پیدا شي، محتاجه. ثم لیقضوا تفثهم، بیا دې دوی لرې کړي خپل خیرې د ځان نه. ولیوفوا نذورهم، نذرونه دې پوره کړي. ولیطوفوا بالبیت العتیق، او طواف دې وکړي د هغه کور چې هغه آزاد دی د ظالمانو نه. ګوره چې قرباني وشوه، د دې نه مخکې څه شیطانانو ویشتلی شو. بیا چې دی سر وخریلی شي، قرباني وشوه. دې کې که تقدیم تاخیر وشي، سر مخکې شي قرباني وروسته شي، یا قرباني مخکې شي سر مخکې شي، دې کې فرق نه راځي. د 3 کارونه د اختر په ورځ چې دي شیطانان ویشتل، قرباني او سر خریل او طواف. دې کې که چا نه لږ مخکې وروسته وشي، حج ته پې نقصان نه رسي او نه پې دم راځي، نو دا به حج مکمل شه. سر یې وخریلو، قرباني وکړله، نو اوس به د ځان نه خیرې لرې کړي، معنا غسل به وکړي او نذرونه به پوره کړي. ډېرو خلکو نذرونه کړي که یاره ما باندې الله حج وکړه او زه بیت الله ته بوتلمه نو یو ګډ به حلالوم او زه به دا کوم. نو الله وایي چې حج دې مکمل شه، نذرونه پوره کړه او د بیت الله طواف وکړه. عتیق یوه معنا ده آزاد. بیت الله باندې تر ننه پورې کوم ظالم جابر دا حاکم نه مسلط کېږي او مسلمان هم په قبضه کې نشي راوستلی. ولې بیت الله آزاد دی، هر سړی ورته ورننوځي، څوک منې کولی نشي. او عتیق دویمه معنا د زوړ دی، دا ډېر پخوانی کور دی. ولې پخوانی دی؟ دا ملائکو جوړ کړی دی، او بیا آدم علیه السلام جوړ کړ، بیا نوح علیه السلام، او بیا ابراهیم علیه السلام. نو د دې عمره سابقه کور په دنیا کې بل نشته. ذالک، دا واورئ، ومن یعظم، چا چې تعظیم کو حرمات الله، د الله د حرمتونو عزتونو، فهو خیر له عند ربه، دا به د پاره غوره د رب په نسبت باندې. الله فرمای زما د حرماتو د عزت د ځایونو تعظیم وکړئ. حرمات څه ته وایي؟ طواف د عزت ځای دی، ګناه پکې مه کوه. صفا مروه کې ګناه مه کوه. عرفات، مزدلفه، مینا، او داسې د قربانۍ څاروي او شیطانان ویشتلو، دا ټول د عزت ځایونه دي. واحلت لكم الانعام، حلال دي ستاسو دپاره ټول څاروي، الا ما یتلى علیکم، مگر هغه چې تاسو ته به بیان شي. څه مخکې مائده کې بیان شوي، موقوزه، متردیه، والنطیحه، وما اکل السبع، مرداره، وینه د خنزیر غوښه او د زیارتونو شکرانې دقه حرامې دي. فاجتنبوا الرجس، ځان وساتئ د پلیتینا، من الاوثان، د بوتانو نه،
واجتنبوا ځان وساتئ قول الزور د دروغو خبرونه. الله بت پرستی ته پلیتی ویله. د بت عبادت د قبر عبادت مه کوئ، ولې دا ناولتوب دی، سړی پې ګنده کېږي. او دروغونه په حج کې ځان وساتئ. حنفاء لله، کلک شئ د الله په دین، غیر مشرکین، الله سره شریک او برخدار مه جوړوئ. ومن یشرک بالله، چا چې شریک او برخدار د الله سره جوړ کړ، فکأنما د داسې تباش گویا کې خر من السما، راوغورځېد را پرېوته د اسمان نه، فتخطفه الطیر، او وتښتېدله ره مارغان، او تهوی به الریح، یا وغورځېدله ره هوا او سیلی، فی مکان سحیق، لرې ځای کې. د شرک نه ډېر ځان ساتئ. ولې مشرک داسې تباه دی لکه مثال واوره، یو سړی د اسمان نه راپرېوت. اول چې د اسمان نه راپرېوته دا به دانه دانه شي، لاس په یو ځای کې او ګوتې په بل ځای کې، او بیا د پاسه پې مارغان راشي، یو مارغه ته ګوته وتښتئ، بل مارغه چې دی خپه وتښتئ، او بل مارغه بل ځای. نو دا انسان څومره تباه دی. مشرک هم دقه شانتې زیارتونو قبضه کړی دی. یو زیارت ته شال غواړي، بل ته ګډ غواړي، بل ته غویی غواړي، او بل ورته وایي چې ما باندې ګنبده جوړه که. دې مارغانو دانه دانه که. مارغان څوک دي؟ منجوران او پیران. او بل مثال وی دا دی، هوا راغله او لرې ځای ته وغورځو، یو سړی پروت دی او تیزې هوا اوچت که او هلته ول او دلته. مشرک باندې دقه د شرک هوا لګېږي، کله یو کندې ته وغورځئ، کله بلې کندې ته. ذالکه، دا یاد ساتئ، ومن یعظم شعائر الله، څوک چې تعظیم کوي د الله د نښو. د الله نښې څه دي؟ حج دی، بیت الله دی، طواف دی، او عرفات او منا، دا قرآن، علما، جماعتونه، قاریان، دا د الله نښې د دې به عزت ساتي. فإنها من تقوى القلوب، دا د هغه تقوا نه چې کوم تقوا په زړونو کې ده. یعنی دا متقی انسان دی چې د الله د نښو خیال ساتي. لکم فیها منافع، ستاسو دپاره په دې څاروو کې فایدې شته، الی اجل مسمى، یو مقرر نیټې پورې. څاروي نه ډېرې فایدې اخیستلی کېږي. یا مراد فیها د شعایرو ته ضمیر راجع که. دې شعایرو کې حج کې دې کې ډېرې فایدې دي. ثم محلها، بې ځای د حلالېدو د څاروو. دا څاروي به کوم ځای کې حلالوئ؟ په حج کې. الی البیت العتیق، بیت الله سره، هغه بیت الله چې هغه زوړ دی او ډېر آزاد دی د ظالمانو نه. نو الته د مذبح خپل ځای معلوم دی، د حلاله کې څاروي الته حلال شي. ولکل امت، د هر امت دپاره جعلنا منسکا، موږ مقرر کړی دی طریقه د عبادت. منسک عبادت ته موي، حج ته موي، قربانۍ ته موي. درې واړه معنی صحیح دي. لیذکروا اسم الله، چې یاد کړي نوم د الله، علی ما رزقهم، په هغه حیواناتو چې الله دوی ته ورکړي، من بهیمة الانعام، د څاروو نه. فإلهکم إله واحد، د الله نوم په یادوي ځکه حقدار د عبادت الله یو دی. فله اسلموا، الله ته غاړه کېدئ، الله ته تسلیم شئ، تابع شئ. وبشر المخبتین، او زیری ورکا هغه خلکو ته چې ځان عاجزه ګڼي. مخبت چاته وایي چې عاجزي پکې ډېره وي، ځکه حج کې به ځان نه مخبت جوړی. مخبت دا معنی سر به دې سرتوري، او یو څادر به دې د ځان نه تاو کړی، نه بستره نه آرام، بس په دې کلک پرش باندې به پروت وي، کله په مینا کې، کله په عرفات کې، کله په مزدلفه کې. دا فقیري، دا ملنګي الله ته ډېره خوښه ده. الذین، دا مخبتین عاجزۍ والا څوک دي؟ هغه کسان دي اذا ذکر الله، کله چې یاد شي نوم د الله، وجلت قلوبهم، یریږي د دوی زړونه. والصابرین، او صبر کوونکي دي، علامه اصابهم، په هغه مصیبتونو چې دوی ته رسیږي د الله په لار او دین کې. والمقیم الصلاة، پابندي د لمونځ کوي. ومما رزقناهم ينفقون، او هغه چې موږ دوی ته ورکړي دي کوم مالونه د الله په لاره کې خرج کوي. مخبت څوک دی؟ عاجزۍ والا، چې د الله نوم یاد شي د زړه ورپېږي. د الله ذکر الله معنا عقاب الله، کله چې د الله عذاب بیانېږي، کله چې د الله او لویواله بیانېږي، د زړه رپېږي، په زړه باندې یره راشي. او بهترینه یره هغه چې په زړه کې پیدا شي او په بدن راښکاره شي. او اعمال بیان کړل چې دا عملونه، او صبر به کوي، ځکه په حج او عمره کې صبر پکاري.
تکلیف به راځي ولږه راځي ډوډۍ بې ټیمه شي اوبه بې ټیمه شي هر څه بې ټیمه خو ته به صبر کې او ټیل کې به هم صبر کې داسې به نه وی چې ما مخکې کوي او زه زور کوم حجر اسود کې یو بل له دیکې ورکوي راغورځول کوي زنانه پکې بې حجابه شي لوپټې لاندې پرېوځه برقې لاندې پرېوځه او حجر اسود ښکلول مستحب کار دی د مستحب دپاره د زنانه فرضونه مات شو فرض ښکاره شو عورت ښکاره شو مستحب کار د پاره مسلمان لچ دی گزار ورک دی کدی ورکړه ګناه دی وکړه د مستحب د پاره ځان م ګناګار نو دې ته وای صبر والصابرین دغه ځکه صبر ډیر پکاري والبدن او د اوخان جعلناها لكم دام من ګرځول استاسو د پاره من شعائر الله د الله د خاص نخونه هغه اوخان چې په بیت الله کې علالیږي دا د الله نخې دي د دې به عزت کوي لکم فيها خیر استاسو د پاره په دې اوخانو کې ډېرې فائدې شته فذكر اسم الله عليها یادوي نوم د الله په دې اوخانو باندې چې کله علالوي صواف چې کله په دریوخ په ولاړی اوخ چې کله علالیږي هغې ته نهر وی یوه خپه مخکنی دا به ولده سلاماته کې ګونډه کې او وبې تړې او بیا به په دریو خپو ولاړي او په دې سینه کې د چاړه ګزار به وله ورکړي چې په سینه کې په عرض یې ولګېده یو ګزار دی برابر شو دوه دی برابر شو وینه به ترې روانی دا په خپله راغورځېږي راپرې به وځي ځکه د اوښ را سملول او نیول د زور غواړي نو شریعت موږ ته اسانه طریقه وښود هغې ته نهر وایي هغه خپه هر چا ته پرېږدي خپه چې دی وله وتړله او یو ګزار وله ورکړه دې ته وایي نهر او د نورو حیواناتو دپاره ذبحه د ذبحه څه ته وایي چې هغې باندې په مرۍ باندې به چاړه راکاږي فاذا وجبت کله چې راوغورځېږي دا اوښ د ولاړې نه جنوبها په خپل اړخونو باندې فکلوا منها خورئ د دې د غوښې نه واطعموا القانعه او خوراک ورکوئ حرسناک ته دا ګزاره کوونکي ته والمعتر حرسناک ته كذلك سخرناها لكم دقه شانتي د اوخان منګه تابع کړه ستاسو دپاره لعلکم تشکرون دې دپاره چې د الله شکر ادا کوي اوخ نهر شرا پرېوته غوښه د قربانۍ د پخپلم خوړلی شي او چاله ورکه قانع هغه چاته وي چې ګزاره حالی دی نغری کې اور بل دی او معتر هغه سړی دی چې حریص دی حرسناک دی راځي پخپله درته وایي د قربانۍ په سر به درته ولاړي تا به لا کور ته غوښه نه وړي وایي شا به ماله راکه نو داسې خلک مخکې کا ځکه حرس ډېر دی قربت دی ولګې د فقر دی د اوخان الله تابع کړه ته وګوره غټ اوخ دی د اوخ د ذبح دپاره یو کس کافي دی اوخ قصابان نه غواړي یو کس ورشي خپوله وتړي او د وړاندې خیال به ساتي ځکه چې په هغه په خوله باندې بیا ګزار کوي نو پس چاړه تیره چاړه دا سوکه وله د سینه کې ورننه باسه بیا یو طرف ته کښېنه بس وینه به روانې دا په خپله راسملي راپرې به وځي او دغه کې به مړ شي دا بس دا د علالکه شوه نو یو اوخ یو انسان علالولی شي ذبحه کولی شي لن ینال الله لحومها هیڅ کله ګورې نه رسي الله ته غوښې ستاسو د قربانۍ د سارو ولا دماؤها او نه دا ویني ولکن یناله التقوى لیکن رسیږي الله ته التقوى اخلاص منکم ستاسو كذلك سخرها لكم دقه شانتي دا ساروي الله ستاسو تابع کړه لتکبروا الله چې د الله لوی بیان کوي علامه هداکم په هغه طریقه چې تاسو ته خودنه کړې ده وبشر المحسنین او زیره ورکه خسته عمل کوونکو ته هغوی ته به څه ورکې خوشخبري ورکې الله فرمای قربانی دی وکړله نو ډیر غرور او کبر مکوي اخلاص ځان کې پیدا کولی دا غوښه خو الله نه اخلي کنه اسمان ته نه خېږي دا څومره ویني رواني د اختر په ورځ وینم الله لنیزي دا خو لختو کې روانه د نیرونو ته لاړه الله ته یو شی ورسېده التقوى هغه الله قبول کړي چې هغې ته وایي اخلاص د زړه په مینه قرباني کوه په پاکو روپو باندې او په اخلاص ګوره دا ساروي الله تابع کړ ان الله يدافع عن الذين امنوا الله دفاع کوي د چا د مؤمنانو ان الله لا يحب الله مين نه کوي كل خوان کفور د هر خیانتګر کافر سره تسلی ورکوي مؤمنانو ته مؤمنان چې کله سفر ته وراتلل دا یره وسره وه خاص کر حج عمرې له چې هسې نه دشمن لاړ شي او زموږ په بچو په زنانو حمله ونه کړي موږ په حج کې
او بچی او ښځې راله مړه نه کړي. الله آیات راولېږه ان الله یدافع، مؤمنانو ستاسو د اهل او د بچو دفاع به زه کومه. او دا د جهاد سره تعلق ساتي، د جهاد په وجه باندې به زه ستا دفاع وکم، کافر به د نه بچ کم. اذن للذین، اعلان د اجازت د هغه کسانو ته یقاتلون که هغوی جهاد کوي بانهم ظلموا، ځکه د دوی سره ظلم شوی دی. وان الله علی نصرهم یقاتلون. عفوا اذن للذین، اجازت شوی دی هغه کسانو ته یقاتلون چې هغوی سره جنگ کیږي بانهم ظلموا، په دې خبره باندې چې دوی سره ظلم شوی دی. وان الله علی نصرهم لقدیر، الله د دوی په مدد باندې قادر دی. په آیات کې الله اذن القتال راولېږي، جهاد جایز شه. اوس پورې لا جهاد نو، مسلمانان کمزور یو. په دې آیات کې ویلي چې جهاد اجازت شته، کدی وس کیږي مسلمان ځان ته وګوره یقاتلون، ځکه کافر د سره جنگ کوي او تا سره ظلم کړی دی، نو کته جنگ کې او تور راخلی زه دله اجازت در کوم، ولی تا سره ظلم شوی دی او الله وستا په مدد باندې قادر شي، الله د سره مدد کوي. نو په دې آیات باندې جهاد صرف اجازت راغی، یعنی جایز شو. او بیا سورت بقره کې فرض شو کتب علیکم القتال، د کافرانو سره جهاد بیا فرض شو. دی وخت کې لا مسلمانان کمزوري، نو الله صرف اجازت راولېږي. للذین، دا مؤمنان مجاهدین هغه کسان دي اخرجوا من دیارهم چې دوی ویستلی شوي دي د کورونو نه بغیر حق، بغیر څه د جرم او د ګناه نه، الا ان یقولوا، مگر د دوی جرم داو چې دوی ویلي ربنا الله، زمونږ رب یو الله دی. ولولا دفع الله الناس، او که چرته نه وي الله لرې کول کافرانو لره، بعضهم بعضې کافران ببعضن د بعضې مجاهدینو په لاس باندې لهدمت صوامعو، نړولې شوې به وي صوامعو ګرجې د راهبانو، و بیعون او عبادت خانې د عیسایانو، و صلواتون او عبادت خانې د یهودیانو، و مساجد او جماعتونه یذکر فیها اسم الله کثیره، چې یادیږي په هغې کې نوم د الله ډېر. ولینصرن الله، خامخه الله به مدد کوي، من د هغه چا ینصره، څوک چې د الله د دین مرسته کوي. ان الله لقوی عزیز، الله قوت والا دی او زورور ذات دی. مؤمنان که جهاد کوي کولی شي، اجازت دی، ولی دوی سره ظلم شوی دی. ظلم څه ته وایي؟ د کورونو نه وویستلی شو بغیر حق، هېڅ ګناه یې نه وه کړې. صحابه ټولو هجرت وکړه، مکې نه یې وشړل کافرانو. د مسلمانانو یوه ګناه وه، هغې ویلې رب زمونږ الله دی، بت ته رب نه وایو، صرف الله ته رب ویلو، دقه ګناه یې کړې وه. اوس حکمت الجهاد، الله د جهاد اجازت ولې راولېږه؟ په جهاد کې ګټه او فایده څه ده؟ د جهاد فایده دا ده که دا جهاد نه وی، په دې جهاد کې کافران وجلی کېږي. بدر کې څوک مردار شه؟ ابو جهل، ولید، عتبه، شیبه، دا غټ غټ کافران مردار شه. دفع الله الناس، الناس نه به کافران علی، که الله نه ختمولی کافران بعضې ببعضن، په بعضې د مجاهدینو د مؤمنانو په لاس، ټول عمر دا کافر ژوندي وي او نه ختمېدلی په دې جهادونو کې او نه مړه کېدلی، نو په دنیا کې د اسلام مرکزونه به ټول نړېدلي وي. صوامع څه ته وایي؟ د راهب عبادت خانه د پیرانو. بیع دا د عیسایانو ګرجې ته اوس ته چرچ وایي. صلوات د یهودو عبادت خانې ته وایي. په دنیا کې چې کلم کافر زورور شوی دی، نو هغه اوله حمله په جماعتونو، په مدرسو او په عبادت گاهونو باندې کړې ده. نو الله فرمایي د جهاد دغه فایده ده، د یهودو عبادت خانه به محفوظي. د یهودو په زمانه کې چې یهود جهاد وکړي، د هغوی عبادت خانه به بچ شي. د نسواراو په زمانه کې چې نسوارا جهاد وکړي، د هغوی ګرجه به بچ شي. د پیرانو په زمانه کې که پیران جهاد وکړي، پیرخانه به بچ شي. او د مسلمانانو په زمانه کې چې مسلمانان جهاد کوي، مساجد و جماعتونه به محفوظي. همدغه وجه ده د مجاهدینو قربانۍ، تکلیفونه، شهادتونه چې موږ او تاسو دلته څه کوو؟ درسونه کوو، جماعتونه آباد دي. که نه کافر اولنی ټارګټ د هغه جماعت
چې جماعت د ایمان مرکز دی. تاسو ګورئ علما وجني، ولی وجني؟ علما شهیدان کیږي. مقصد څه دی؟ چې جماعت او مدرسه خو په عالم آباد ده، نو د ایمان د جوړولو والا استاد ته لري کوي، نو چې استاد ختم شه شاګردان به تیتو پاره شي، قصه به ختم شي. الله وی جهاد کې دغه فایده ده چې دشمن بستا مرکز ته په بد سترګه نه ګوري. الله چا سره مدد کوي؟ من ینصره، څوک چې د الله د دین مرسته کوي. که ته غواړې چې ما سره الله مددونه وکړي، د الله د دین مرسته کوه. کوم ځای کې چې د دین کار راته په لاس دې مرسته کېدله په لاس یې کوه، په خوله باندې دې مدد کېده د خولې خبره کوه، د پیسو ضرورت راته پیسې لګوه، بس د الله په دین کې ځان استعمالوه، د الله مددونه به تا سره راځي. الذین دا هغه کسان ان مکناهم فی الارض که موږ طاقت ورکړو دوی ته په ځمکه کې اقاموا الصلاة منځ قایموي، وآتوا الزکاة او خلکو له زکاتونه ورکوي، وامروا بالمعروف او دوی امر کوي په نیکیو باندې یو بل ته، ونهوا عن المنکر خلق منې کوي د بدو کارونو نه، ولله عاقبة الامور الله ته ورګرځي ټول کارونه د انجام، د هر کار آخري انجام الله ته ورځي، الله به فیصله کوي. د مظلومانو حال دا دی، الله و ان مکناو که زه دوی له طاقت ورکم. دې کې اشاره وه، یو پټه اشاره ده د زیری. ای صحابو تاسو خو کافرو د مکې نه وشړلی، خو زه به دله په دې مکه طاقت در کومه، بیا به ستاسو حکومتي. نو حکومت چې د تمیلاو شو، حاکم وقت ته سوی څه کارونه به کې؟ منځ به په ملک نافذ کې چې شا به یې منځونه کوئ، زکات به نافذ کې، غریبانانو له به زکاتونه حکومت ورکوي، امر بالمعروف د دې لپاره به شعبه کلاو کې چې خلکو ته د نیکیو امر وشي، د بدیو نه به خلک منې کې. او زمونږ حاکم له چې الله طاقت ورکي، نو اوله غوپه په خزانه باندې وکي چې هغې کې څه پراته هغه کور ته ویسي، پس د هغې نه بیا شروع شي، خلک په څه خوشحالېږي؟ نو زیارتونو ته ملا وتړي، مزارات جوړ کړي، بیا خلک په څه خوشحالېږي؟ بیا خلک په سینماګانو خوشحالېږي، هغه شروع کړي. بیا خلکو ته فلمونه ښیي چې ترکیه ډېر ښایسته فلم جوړ کړی دی ارتغل، او زیم ګورم تاسو هم ګورئ، عوام په فلمونو اخته کی. او بیا دا منکراتي په سکولونو کې مونځ نشته، په کالجونو کې 3 بجې چوټي ده، 3 بجې زمونږ د مسلمانانو بچي د سکولونو او کالجونو نه چوټي شي، د غرمې مونځ نه یې کړی، او د 3 نه پس چې کور ته لاړ شي بیا ډوډۍ خوري، او یا به مونځ وکړي یا به ونه کړي. نو الله چې دوی له طاقت ورکړي، دوی دغه ډرامې شروع کړي. او مؤمن له چې طاقت ورکړي، مؤمن به دا نیکۍ دا اعمال به راولي. وَإِن يُكَذِّبُوكَ که دا خلق تا ته دروغجن وی، نو صبر کوه. ولې؟ فقد كذبت قبلهم دروغجن ویلو د دوی نه مخکې قوم نوح، د قوم د نوح علیه السلام پیغمبر ته، وعاد عادیان، وثمود سمودیان، وقوم ابراهیم قوم د ابراهیم علیه السلام، وقوم لوط قوم د لوط علیه السلام، واصحاب مدین او د مدین اوسیدونکو، وکذب موسی علیه السلام تم خلکو دروغجن ویلی دي. فاملیت للکافرین مهلت می ورک کافرانو ته، ثم اخذتهم بیا می راونی ول، فکیف کان نکیر څنګه شه زما سزا د هغوی دپاره. تسلی ده په دې آیاتونو کې پیغمبر ته، تا ته به وایي چې ته دروغ وې، دروغجنې، خو مه خفه کېږه. نوح علیه السلام، هود علیه السلام، صالح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، لوط علیه السلام، شعیب علیه السلام، موسی علیه السلام، دی پیغمبرانو تم خلکو دروغجن ویلی دي او دوی دروغجن نو. الله یو ټیمه پورې مهلت ورکړه، به یې څنګه سزا ورکړه. فکأی من قریه ډېر د کلو والا شته هلکناها چې موږ هلاک کړي دي، وهي ظالمه او د دې اوسیدونکي به ظالمان مشرکانو، فهي خاویة هغه راپرېوتې دي علی عروشها په خپلو چتونو باندې، چتونه په ځمکه پراته دي، وبئر معطله او هغه کویان چې اوس شاړ پراته دي څوک نه ورځي، وقصر مشید او ماڼۍ او بنګلې مضبوطې شاړې پرتې دي. مکې کافرانو ته وایي ستاسو نه مخکې ډېر قومونه تباه شوي دي، ولې؟ ظالمتون شرک وکړه او د هغوی د آبادۍ دا چتونه اوس په ځمکه اوار، الله د ځمکې سره اوار کړه، دیوالونه وله وغورځول، د هغوی کویان اوس شړ پراته دي. پخوا به په کوی باندې ډېره خواري او خرچه کېدله، څو میاشتې به لګیا او ځکه اوبه جوړې او د عربو اوبه ډېرې لرې وي. نو کوی چې به جوړ شو،
نو د هغې کوی به ډېر قدر کېده او ډېر خیال به خلک ساته. الله فرمایي هغه قیمتي کویان اوس شاړ پراته دي، دومره څوک نشته چې ورشي اوبه څاڅکې ترې راوباسي. مضبوطې مضبوطې ماڼۍ وي اوس شړې پرتې دي، څوک د اوسېدلو پکې نشته. افلم یسیرو آیا پس دوی نه ګرځي فی الارض چې په دې ځمکه کې وګرځي فتکون لهم او شي د دوی دپاره قلوب زړونه خو شته داسې زړونه یعقلون بها چې په هغې باندې لږ پویه حاصله کړي، او اذان یا غوږونه یسمعون بها چې په هغې باندې حق واوري. فانها لا تعمى الابصار یقینا نه ړندېږي سترګې د کافرانو، ولکن تعمى القلوب لیکن د کافر ړوند دی زړه، التي هغه زړونه ړانده دي فی الصدور چې کوم په سینو کې پراته دي. الله دوی ته وایي لږ وګرځئ تاریخ وګورئ. یسیرو فی الارض معنا صحیح لږ تاریخ مطالعه کوي وګورئ چې الله څه کارونه کړي دي. نو زړه دې شته دی لږ ځان پې پویه کا، غوږونه دې شته دی حق پې واوره. خو د کافر دا سترګې نه دي ړندې، دا خو یې بنا دي. خو دننه زړه چې دی خلک وایي د زړه سترګې ړندې دي. ویستعجلونک بالعذاب په تادی غواړي تا نه عذابونه. زجر به استعجال العذاب، پیغمبر ته به ویلي که ته پیغمبر شا به عذاب راوله. ولن یخلف الله وعده، اسکله الله خلاف نه کوي ګورې د خپلې وعدې عذاب به راولي. وان یوما او یقینا یوه ورځ عند ربک ستا د رب په نسبت باندې که الف سنة په شانته د زرو کالو د مما تعدون هغه چې تاسو شمارئ. د دې آیات بیا د وروسته یو آیات سره لږ غوندې منافات راځي. هلته وایي 50,000 سنه، د قیامت ورځ 50,000 کاله ده، او دلته وایي د قیامت ورځ 1000 کاله ده. جواب هغه د قیامت ورځ ده، دا د قیامت ورځ نه یادوي. دلته معنا دا ده یوما عند ربک، د الله په نسبت باندې یو ورځ تېرېږي، او موږ باندې څومره تېرېږي 1000 کاله. زمونږ 1000 کاله او د الله یوه ورځ، دا داسې ترتیب روان دی. منګه 1000 کاله چې عمر تیر کو د الله په در کې یوه ورځ تېره شوه، هلته دا وخت داسې روان دی. او یا د قیامت د ورځې سره ولګوه، د قیامت ورځ 50,000 کاله ده، خو په هغې کې پړاوونه دي، 50 پړاوونه دي په هغې کې. ګوره د میزان خپل پړاو دی، پولیس صراط خپل پړاو دی، عمل نامو تقسیمېدلو خپل پړاو دی، خولو کې چې انسانان ډوبي دا خپله موقع ده. په دې یو پړاو کې به 1000 کاله تېرېږي. نو هر یو پړاو 1000 کاله دی. نو بیا به د قیامت سره ولګي. وکأی من قریه، او ډیر داسې د کلو والاو املیت لها، ما به وله مهلت ورکو وهي ظالمه، هغوی به ظلم کو شرک به کو، ثم اخذتها بیا به مې ناڅاپه په عذاب راونیول. و الی المصیر، ما ته بیا د هغوی راتللو حساب کتاب مې ورسره وکړي. کافرانو د مکې ته وایي تاسو له مهلت در کوم، خو بیا به م راونیسم. بیا په بدر کې راونیول، په احد کې یو ځل چې پې الله شروع وکړله نو بیا کافران ختم شو. قل یا ایها الناس، ورته ووایه انسانانو، انما انا لکم نذیر، زه ستاسو دپاره یره درکوونکی یم، او مبین ښکاره بیان کومه. فالذین آمنوا، پس هغه کسان چې ایمان راوړو، وعملوا الصالحات، او نیک عملونه کوي، لهم مغفره، دوی دپاره بخشش او بخښنه ده د الله د طرفه، او رزق کریم، او رزق د عزت والا په جنت کې. والذین، او هغه کسان سعوا فی آیاتنا، چې کوشش کوي زمونږ د آیاتونو په باره کې، معاجزین، زمونږ د آیاتونو مقابله کوي، زمونږ آیاتونه ختموي. اولئک اصحاب الجحیم، دا جهنمیان دي. وما ارسلنا من قبلک، موږ نه دی لېږلی مخکې ستا نه، من رسول ولا نبی، نه رسول او نه نبی، الا اذا تمنا، مګر کله چې به هغه لوستل کول، القى الشیطان فی امنیته، وسوسې به اچولې شیطان په وخت لوستلو د ده کې د خلکو د حاضرینو په زړونو کې. فینسخ الله، الله به وران کما یلقي الشیطان، هغه وسوسې چې شیطان به د خلکو په زړونو کې اچولې وي. ثم یحکم الله آیاته، بیا به الله مضبوط کړل د دغې مؤمنانو په زړونو کې خپل آیاتونه. والله علیم حکیم، الله پویه د حکمتونو والا. په دې کې هم تسلی د پیغمبر علیه السلام ته. هر نبی او رسول چې راغلی دی، اذا تمنا وی لوستلو ته، قرت کول. کله چې به پیغمبر راغی د الله دین به لوسته، درس به کو، نو په دې درس دوران کې شیطان مراغه او د خلکو په زړونو کې به وسوسې اچولې.
د شیطان هم دغه طریقه ده چې د خیر ځایونو ته ځان رسوي چې وسوسې واچي. وسوسه دې ته وایي. یو سړی درس ته ناست دی، هغه ته وسوسه ورواچي چې ګوره دا خبرې خو ټولې ستا د مذهب خلاف وکړي، پاسې دې نه ایسته روان شي. بل سړي ته وسوسه ورواچي چې ګوره که نه د دې مولا خو بل کار شته دی نه، بس همدغه زیارتونه او باباګان دي، دله یې څه کور روان کړی دی پاسته. بل سړي ته وسوسه ورواچي دې مولا نه دا درس پې بندی نه ورودانګه پې هغه ورودانګه. نو دې ته وایي د شیطان وسوسې. هر نبی چې به قرت کو درس به کو، شیطان به راته او د خلکو په زړونو کې به وسوسې اچولې. فی امنیته فی وقت قراءته، د چې به درس کو د سامعین او حاضرینو په زړونو کې وسوسې ورچ. فینسخ الله، الله به لرې ما یلقي الشیطان. مؤمن چې ځان کلک کی نو الله رب العالمین ته هغه وسوسه د زړه نه لرې کی او په زړه کې ولا سور واچي. یحکم الله، الله مضبوط کی آیاتونه د په زړه کې. لیجعل، دې لپاره چې وګرځي ما یلقي الشیطان فتنه، دا د هغه دغه سره به لګي. فینسخ الله سره الله لرې کړه د شیطان وسوسه د مؤمنانو د زړونو نه. ولې؟ لیجعل، دې لپاره چې الله وګرځي چې شیطان کومه وسوسه اچولې ده د خلکو په زړونو کې، فتنه دا امتحان شي. د چا د پاره؟ للذین، د هغه کسانو د پاره امتحان شي فی قلوبهم مرض، چې په زړونو کې مرض دی، والقاسیه قلوبهم، او سخت د هغوی زړونه، وان الظالمین لفی شقاق بعید، او ظالمان په دشمنی لري کې دي د حق نه. شیطان وسوسې اچي. ولی اچي؟ چې کوم پکې مرضی خلک دي، سخت زړي دي، د هغوی د پاره امتحان شي، وسوسه او تبانه شي، د حق سره دشمنی پیدا کی. وليعلم الذين، دا به د یحکم الله آیاته سره لګي. د دې علت ته الله خپل آیاتونه د مؤمن په زړه کې ولی مضبوطي. وليعلم الذين، دې لپاره چې یقینو کې هغه کسان پوه شي، هغه کسان اوتل العلم چې علم ورکړی شوی دی، انه الحق من ربک، چې دا قرآن حق کتاب دی ستا د رب د طرف نه راغلی دی. فیؤمنو به، نو دوی به په ایمان راوړي. فتخبت له قلوبهم، عاجز به شي دې قرآن ته د دوی زړونه. وان الله لهادي الذين آمنوا، او الله هدایت کوي مؤمنانو ته الی صراط مستقیم، د نیغې لارې. د مؤمن په زړه کې آیاتونه ولی مضبوط شو؟ ځکه چې دته الله علم ورکړی دی او دی به پوه شي چې دا حق دی، ایمان به پرې راوړي او زړه کې به عاجزي پیدا شي. ولا يزال الذين كفروا، کافران به همیشه فی مریة په شک منه د دې قرآن نه، نبی منی حتی تأتیهم الساعه، قیامت به تراشي بغتة ناګهانه، او یأتیهم عذاب یوم عقیم، یا براشي دوی ته عذاب د هغې ورځې چې هغه بې خیره ده. عقیم وایي شنډې ته، د عذاب ورځ دا ډیره بې خیره ورځي، شنډه ورځي. الملک یومئذ لله، بادشاهي په دغه ورځ باندې صرف د الله د پاره وي. د قیامت په ورځ یحکم بینهم، الله به فیصله د خلکو په منځ کې وکړي. فالذین آمنوا، بس هغه کسان چې ایمان یې راوړ او عمل الصالحات، عمل کوي د قرآن او د حدیث سره برابر، فی جنات النعیم، دوی به په جنتونو د نعمتونو کې. والذین کفروا، او هغه کسان چې کافران دي، وکذبوا، او دروغجن ګڼي بی آیاتنا، زمن آیاتونه، فاولئک لهم عذاب مهین، د دې لپاره عذاب دی ذلیل کون کې، خوارون کې، سپکون کې. والذین هاجروا، هغه کسان چې هجرت وکړي فی سبیل الله، د الله په لاره کې، ثم قتلوا، بیا شهیدان شو، او ماتوا، یا په خپل مرګ باندې مړه شو د هجرت په وطن کې. لیرزقنهم الله رزقا حسنا، خامخا به الله دوی ته ورکړي ښایسته رزق د جنت. وان الله لهو خیر الرازقین، الله غوره دی د ټولو رزق ورکوونکو نه. لیدخلنهم، خامخا به الله دوی داخل کې، مدخلن، داسې د داخلېدلو ځای ته، یرضونه، چې دوی به خوښ کړي چې هغه جنت دی. وان الله لعلیم حلیم، الله پوهه دی، صبر والا دی. ذلک، دا زیری یقیني دی. ومن عاقب، او چا چې سزا ورکوله
بمثل ما عوقب پشانت د هغه چې دته چا سزا ورکړي و به په هغه سره ثم بغي علی به په د باندې ظلم شوی دی نو لینصرنه الله د سره به الله مدد کوي ان الله لعفو غفور الله معفیم کوي او بخنم کوي دی آیاتونو کې مخکې مونږ ویلې چې د جهاد اجازت سره راغلی ولی دا جهاد الله ولی راولي ګومن عاقبه کته یو کافر له سزا ورکه بدلت اخلي اغستل شي سمره بدله بمثل ما عوقب به سمره سزا چې تعالی اغدر کړي دا سمره بد چې کافر کړي د بدو په بدل کې بدو سره وک په کمزه کې په جهاد کې زکه هغه په تا باندې ظلم کړی دی نو لینصرنه الله الله د سره زکه مدد کوي یعنی اسلام کې دا جایز دی چې یو انسان د چا نه بدل اخلي عام په دنیا کې بدل اغستل شي خو بدل کې بیا ویلی دي چې صبر او معافي غوره ده او په جهاد کې به بدل اخلي په جهاد کې معافي غوره نه ده الته به کافر ختمه او وجنه به ولی لینصرنه الله الله الته مدد کوي ذالک دا مدد الله زکه کوي د مؤمن سره بان الله زکه الله په مدد قادر دی الله یولج الليل فی النهار ننباس شپه په ورځ کې شپه چې ورځ لور کې نو ورځ وګد شي شپه لنډ شي په وړ کې ویولج النهار فی الليل ننباس ورځ په شپه کې ورځ چې شپې لور کې نو شپه وګد شي ورځ لنډ شي په جمع کې وان الله سمیع بصیر الله هر څه اوري په هر څه لدن کې ذالک دا مدد الله د مؤمن سره زکه کوي بان الله هو الحق الله حق ذات دی وان ما يدعون من دونه او هغه چې دوی عبادت کوي د الله نه سوا د بوتانو د قبرونو هو الباطل د هغه بندگی باطله ده ضایع ده غلطه ده بے فایده ده وان الله هو العلی الكبیر الله اوچت ذات دی او لوی ذات دی د الله نه سوا که د شیطانی که د بوتی که د قبر عبادت کې د دې ته باطل وای باطل معنا غلطه ده ضایع ده برباد ده اجر پکې نشته الم تر ایت نګوري ان الله انزل من السماء الله را ورید اسمان د طرف نما ان وبد باران فتصبح الارض محضره شید ازمکه مخضره تکشنا الله رب العالمین باران را وری نزمکه سشي مخضره تکشنا شي ان الله لطیف خبیر الله باریک شي زنویني او د ارسنه خبردار دی نو مطلب ته سره وته په باران باندې وچ بوټي راشنه شي نو پس د مرګ به مړ انسانان را ژوند شي له ما فی السماوات و ما فی الارض الله په اختیار کې دي هغه مخلوقات چې په اسمانونو او زمکه کې دي وان الله لهو الغنی الله د مخلوق نه ډیر غنی او بے پروا به حاجت دی الحمید د الله صفاتونه کیږي الم تر ایت نګوري ان الله سخر لكم الله تابع کړی دي تاسو د پاره ما فی الارض هغه مخلوقات چې په زمکه کې دي والفلک او کشته تجری فی البحر دریاب کې روانه ده خود چا په امر به امره د الله په امر روانه ده ويمسك السماء الله ټینګړې د اسمان د سشنه ان تقع على الارض چرا پرین وزي پزمکه الله نیولې د پزمکه نه را پریوزي الا باذنه د الله په حکم برا پریوزي د قیامت په ورځ بیا بدنی وړي شي ان الله بالناس لرؤوف الرحیم الله په خلق شفقت کوي او ډیر مهربان دی او هو الذي احیاکم الله هغه ذات ته چې تاسو ژوند کړئ ثم یمیتکم بیا به تاسو مړ کی ثم یحییکم بیا به مجند کی ان الانسان لکفور انسان ډیر ناشکر دی لكل امه د هر امت لپاره جعلنا منسکا من مقرر کړي د طریقه د بندګۍ ځکه دا سورۃ حج دی کې مناسک څه ته وایي د حج کارونه د بندګۍ طریقې نو د هر امت د بندګۍ خپل طریقه ده هم ناسکوه چې هغه په هغه طریقه بندګۍ کوي او زمونږ د مسلمانانو خپل طریقه معلومه شو فلا ينازعنك نو تاسو ردی د خلق جګړه ونه کی یا ودی نه باسي بل امر په دې کار دین کې د سره جګړه کوي نو د دین نه دی ورانه د باطل پرست همیشه د پاره زور سي د حق پرست سره جنگ او جګړه اچول ولی چې جنگ جوړ شي شر جوړ شي نو د باطل پرست دعوت خو اسیم نشته نو په حق پرست باندې څه شي بند شي اکثر زینو کې دا داسې کوي یو سو باطل پرست مولیانی بس دا غوی په خله پورې سپه تړلې بدې ردی کنزلې کوي نو د حق پرست خواله اگر اولی
د چاپیره زمونږ نه هم کله ناکله راتاوي یو خواله راولي بل داسې چاپیره راولي نو هغه راشي کنځلې وکړي او بدې ردې ووایي او ډېر خلک په جذبه کې راولي او چې دا اهل حدیث کافر دي او دوی پسې مونځ نه کېږي او څو کنځلې دي آیات او حدیث ونه وایي سوچه تقریر په کنځلو وکړي دا څه دپاره د دې دپاره چې حق پرست هم غوسه کې راشي او لوډ سپیکر ته کښېني او دی هم کنځلې وکړي یا د هغه جواب وکړي نو چې دم جواب وکړه هغه سبا بیا راځي بس دی به سبا بیا جواب کوي نو درس هم پاتې شه ترجمه هم پاتې شوه مولیان اړم دي د یو بل جوابونه به کوي کلیپونه به کوي او یو بل پسې به ویډیوګانې کوي نو د دې د وجې نه باطل پرست همیشه دپاره دا حربه استعمالی فلا ینازعنک پیغمبر ته وایي جنگ د سره ونه کړي فی الامر ګورې په دې دین کې جنگ نه به ځان ساتي جګړې نه ډېرو ځایونو کې داسې شوي دي حق پرستو دعوت روان دی باطل پرست جنگ جوړ کړي نو چې جنگ وشو جګړه وشوه خبره تاڼې له لاړه جرګې له لاړه نو جرګه او تاڼه فیصله وکړي نو د حق پرست ته وایي مولوي صاحب ته به هم ترجمه نه کوي نو مولوي صاحب باندې ترجمه بنده شو هغه بل خو هسې هم نه کوله او که کولې هغه نه چاته خیر نه رسېده او په ده باندې چې دی بنده شوه نو د درس ته هم نقصان ورسېده او خلکو ته هم نقصان ورسېده هر ځای کې دا حربه استعمالی نو د جنگ جګړو نه به ځان ساتي دا مولیان زموږ خوا له دوی راولي مشهور مفتیان دي وی غپی راوی غپی موږ دلته چاته دام نه وایو چې څوک راغلی او که نه ضرورت څه دی بس لاړه راغلی او ملګري او جومات او قصه و ختمه شوه خپل دعوت د سړی نه پاتې کېږي په دې کې ودعو الى ربک الله وایي خلک به راغواړي ته به خپل دعوت جاری ساتي دعوت د رب طرف ته انک لعلی هدن ته په هدایت مستقیم او نیغه لاره روانې و ان جادلوکا که دا خلک تا سره بیا هم جګړې او مناظرې کوي چې شا به ما سره مناظره وکړه که ته نرې را میدان ته شو که ته نرې داسې به وکړي ډېر خلک دا وایي که ته نرې را میدان ته شو که تا د مور پیس کلي را میدان ته شو که ته دای و ان جادلوکه دې ته وایي مجادله میدان نور توري کې سپینی په منبر لګیا یو حق وایو په ادیره کې وایو په ودونو کې وایو په لډ سپیکرو وایو په انټرنیټ کې وایو په ویډیوګانو کې وایو کل عام لګیای لاس ناچو چا باندې گزار نه کو دغه زمونږ حق دی په دغه طریقه باندې وایو کته نری ته د دې جواب کوم دلایل ویلي دی جواب به تکې و ان جادلوک نو کله به د سره مجادله کوي جګړه مناظره فقل الله نو تبسوي هو الله اعلم بما تعملون الله پويږي ستاسو په عملونو بس الله پوښ ستاسو کار جنگونه نه کو لانجه نه کو جګړو ته ضرورت نشته د جګړو زمانه نه ده الله يحكم بينكم الله به فیصله کوي ستاسو په منځ کې یوم القیامت د قیامت پورس فيما كنتم فيه تختلفون فاغه کې چې څه کې تاسو اختلاف کړي د دې اختلافات او فیصله به الله او کې د قیامت پورس چې څوک په حق او څوک په ناحق الم تعلم آیت نه پوهیږي ان الله يعلم الله پوهیږي ما فی السماوات والارض ما فی السماء والارض په هغه څه چې په اسمان کې دي او څه چې په ځمکه کې دي الله رب العالمین د دې هر څه نه خبر دی ان ذلك في كتاب دا ټول خبري الله په تقدیر کې لیکلي کتاب نه مراد کتاب التقدیر لوح محفوظ کې الله لیکلي دي ان ذلك على الله يسير دا کار په الله باندې آسان دي ويعبدون من دون الله دا خلق عبادت کوي د الله نه سوا ما د هغه خدایانو د قبرونو زیارتونو لم ينزل به سلطانا چې الله د هغوی په عبادت هیڅ دلیل نه دی را لېږلی الله مونږ ته کم آیات او حدیث کې ویلي دي چې دانه راوختله د دانو والا لزی او لیونی چې دی هغه دیوانه لیونو بابا لبوزی او د بادو بیمار چې دی هغه د بادو والا لبوزی او فلانکی لبوزی دا کم ځای کې الله ویلي دي وما لیس لهم به علم او دوی سره په علم او پوهه نشته د منجور نه تپوس وکړه چې ولې عبادت کې هغه سره دلیل او پته ورته نه لګي بس د مشرانو طریقه د مشرانو ویلي وما للظالمین من نصير ظالمانو سره څوک مددگار نشته و اذا تتلى عليهم آیاتنا کله چې لوستل کېږي دوی ته زمونږ آیاتونه بینات ښکارا تعرف تب پیجن فی وجوه الذین کفروا ومخونو د کافرانو کې المنکر خفگان یکادون نزدید دو یستون چې حملو کې بالذین په هغه مؤمنانو یتلون علیهم آیاتنا چې دوی ته زمونږ آیاتونه بیانوي
قل ورته ووایه افانبئکم آیا پس زه تاسو خبر کم بشر من ذلکم په ډېر شر او ناکاره د دې کار نه النار هغه اور دی وعدها الله الذین کفروا الله یې وعده کړې ده د کافرانو سره وبئس المصیر او بد ځای دی د ورتللو دپاره کله چې د قرآن کریم درس ته کې نو تا ته به په خپله پته لګي چې کله موحد لګی او بیان کوي د کافر په مخ کې به المنکر خفګان راځي کله چې موحد راولګي د درس کوي د الله وحدانیت بیان بدعاتو باندې چې ردونه شروع کړه چې دا بدعت دی دا رسم دی نو د بدعتي مخ ته ګوره رنګ به تورېږي چې والله ما یادوي قار به ورځي چې اوس د ده په دې کې څه کار دی چې مشرک په ډله کې ناست دي قبرونه دې یاد کړل مخې تورېږي رنګ یې چې دی بدل شي قار ورځي چې ګوره اولیاو پسې لګیا دي نو چې په قار شي ناستي نږدې ده چې په دې داعي باندې حمله وکړي بالذین یتلون علیهم آیاتنا څوک چې درس کوي یو بل ته وایي وردام ګوپې نه د لوډ سپیکر تی اخلو نه د قرآن شریف تی اخلو نه د ډېرو علماو د لاسونو نه قرآن شریفونه خلکو اغستي د ډېرو علماو نه لوډ سپیکر یې خوا کړي چې ته یې لږې زیارتونو پسې قبرونو پسې حمله وکړي نو چې کله حمله وشو په جومات کې جنگ جوړ شو جګړه پیدا شوه که نه خلک را پاسېدل د عالم او داعي باندې درس بندوي شر جوړ شو خلک منځ کې راله څه چل شوی دی عوام وایي دا مولا شرپسند دی شر کوي دی کلي کې ګوره د اتفاق کورونه د مینې محبت حجرې وي دا ناستې دا ګپونه دا خنداګانې دا ټوکې ټقالې هغه هر څه یې ختم کړه شرپسند راغلی دی په کلي کې شر پیدا که په جومات کې شر پیدا که نو الله فرمایي تاسو بس جواب کوئ افانبئکم بشر من ذلک راشي شرپسند د توخم النار ور والا شرپسند دي جهنميان شرپسند د النار بغیر د مضاف او مضاف الیه نه راوړه ولی د سره تخپل مضافونه او مضاف الیه لګول شي النار لکن-نار اے مشرک استاد پاره ور دي من کن-نار ور د نراوزي دومره قار درغلې دي او فی کن-نار دننه په زړه کې د اور بل دی او لکن-نار ستا د پاره د جهنم اور تیار دی یا ایها الناس اے خلکو ضربه بیانېږي مثل یو مثال فاستمعوا له دې ته لږ غوږ کېدئ ان الذین تدعون من دون الله هغه کسان چې تاسو عبادت کوئ د الله نه سوا لن یخلقوا ذبابا هغوی هېڅکله نشي جوړولی یو مچ ولو اجتمعوا له اگر چې د مچ د جوړولو دپاره دا ټوله دنیا راجمع شي وان یسلبهم الذباب او که وتښتی د دوی نه مچ شیئا څه شی لا یستنقذوه منه دا ټوله دنیا یې ته نشي راخلاصولی منه د دې مچ نه ضعف الطالب کمزور دی غوښتونکی والمطلوب او چانه چې غوښتنه کېږي شر جوړ شو لانجه جوړه شوله په جومات کې په درس کې په علاقه کې ولې وایي دا لګیا دی ایله زیارتونه یادوي اولیاء یادوي بېادبي کوي د مشرانو بېادبي راغستې ده نو خلک چې کله په قلار شو ته به ورته وایي زه درته مثال در کوم غوږ لږ ورته کېدی فاستمعوا مثال دا دی چې تاسو د چا عبادت کوئ د الله نه سوا د بوتانو د قبرونو د جنډو د اولیاو زه تاسو نه تپوس کوم دا ټولې دنیا باباګان مزارات زیارتونه راجمع که یو مچ پیدا کولی شي راځئ ټیسټ کوو معاینه کوو تاسو یې وایئ چې لوی ځوان دی د لوی ځوان مزار په عراق بغداد کې دی هلته ځو قبر ته ودرېږو او ټول به حاضرې کیمرې به هم لګېدلې د کیمرو زمانه ده قبر ته یې نیسو او دې بابا ته چغې و چغې چې بابا دا مشرکان دي ورته په نسکورې په سجده سم دي او ځان سره دې زر زر غویان هم بوځي ولته دې د ده په نامه شکرانه کي او قبر ته دې ودرېږي ورته دې وایي چې یو مچ راوارته و یو مچ خو د دې قبر نه بیا رارته داسې نه چې د بهر نه راشي پته دې قبر نه راوارته او موږ درته ولاړې زه دا دې راوباسي او داسې د دنیا دا نور مزارات الله وی ولو اجتمعوا له د ټولې دنیا د مزارات او زیارتونه ته په یو ځای راجمع که او ته ووایه مچ پیدا کوي نشي پیدا کولی مچ ډېر ورکوټی شی دی بله واوره مچ پیدا کول خو لرې خبره ده دا مچ چې د چا نه څه شی وتښتی مچ راځي په خوږه باندې کېناسته په ګوړه باندې په یو څه بل څه باندې او ویې تښتوله او په هوا کې والوته
چې دا ټوله دنیا را جمع شي د ده نه دې دا را خلاص کړي، تر څو چې مچ په خپله راغلی نه یا یې غورځولی نه ته ورته ډېرې چغې ووهه دی درته نه راغورځوي. ضعف الطالب، غوښتونکی هم کمزوری دی. طالب چاته وایي؟ منجور، ملنګ، څوک چې زیارت لځي. او مطلوب دا قبر کې چې خښ دی دنه چې غواړي دا د دنه هم ډېر کمزوری دی. د الله کلام دی ته وایي د حکیم ذات کلام. د الله هره خبره کې حکمت دی. د زیارتونو او د شرک د پاره مچ راوړولي د الله شان دی. په زیارتونو کې مچان ډېر زیات دي. نو الله وویلې چې لرې مه ځئ، په دې ملنګانو تاویږي بونګیږي پې د پاسه پې ناست دي، په هر ملنګ سپېمې د مچانو نه ډکوي. ولې مخ ته اوبه نه اچوي ناولې اخیرا دا چرسیان او دا ملنګان دا ټول دا مچان په دوی باندې ناست چې ورننوځي ټول مچان. لنګر کې مچان، چرسخانه کې مچان، ربابي باندې مچان، منګي والا باندې مچان، په دروازه کې ناست په هغه باندې مچان. نو الله فرمایل چې لرې مه ځئ، د ده نه یو مچ راونیسئ ورته وایي دا مچ دې پیدا کړي او دا مچ چې څه شی وتښتئ. ولې هلته خواږه ډېر پراته دي، حلوا راغلې ده، چورو راغلې ده، دیګونه دي، وریجې دي، خوږې دي، دا خوږې را روانې دي. الله وایي که د دې خوږو نه دا مچ څه شی اوچت کړي په پنجه او خوله کې څوک یې خلاصولی شي. بل مچان یې ځکه وویل چې یو خو دغلته مچان ډېر. دویمه وجه دا ده چې مچ کم ځای له ځي چې چېرته خواږه یي. نو الله رب العالمین د مچ تشبیه ورکړله دغه زیارتونو ته چې څوک ځي د خوږو پسې ځي، یا به لنګر لتلی، یا به غویا لیدلی چې هلته حلال شوی دی، یا به دیګ لیدلی، یا به چورو لیدلی، او یا به ګډ او چیلی لیدلی ورخلاص دی. ولې دا زیارت له نه ځي دا خوږو پسې ځي. دریم دا ځوانان چې دی دا مچان دا هم هلته خوږو پسې ځي. ولې زنانه ډېرې ځي نو دوی مچان دي خوږې لیدلي دي دوی ورخلاص دي. که نه ځوانان ډېر ځوانان تاسو وګورئ په دې مزاراتو کې نه قبر ته ودرېږي نه دعا کوي نه ترې څه غواړي، دا تاویږي مچ دی خوږې پسې تاویږي چې کله به خواږه راځي. ضعف الطالب، کمزوری دی غوښتونکی. طالب معنا دا قبر نه چې چاپېره تاویږي دا هم کمزوری دی، دا به څه وکړي. او مطلوب د چا نه چې غواړي اخو لا کمزوری دی، هغه مړ دی په خاورو کې خښ دی. وما قدر الله حق قدره، نو دوی را پاسېدل چې ډېر بې ادبه مولا دی. ته ګوره د اولیاء کرامو دومره توهین وکړه، کله وایي مچان دی او کله څه وایي کله څه وایي. الله فرمایي توهین نه دی. وما قدر الله حق قدره، تاسو الله نه دی پیژندلی، د الله قدر تاسو نه دی کړی، د الله بې قدریم شروع کړی د حق قدره په لایق عزت سره. د الله قدر کافر او مشرک ونه که څنګه قدر چې د الله په کارو. ان الله لقوی، الله قوت والا دی او عزیز زورور ذات دی. الله یصطفی من الملائکه، الله غوره کوي ملائکو کې رسلا استازي رالیږي، ومن الناس په انسانانو کې هم غوره کوي رسولان. ان الله سمیع بصیر، الله اوري لیدونکی دی. ملائکو کې څوک غوره کړي هغې نه رسول جوړ کړي. ګوره جبریل علیه السلام به رسول کو، رسول څه معنی رالیږه به پیغمبرانو ته. میکائیل علیه السلام به رالیږه، نورې ملائک به رالیږل. او په انسانانو کې بعضې غوره کړي رسولان شي چاته خلکو ته، نبی علیه السلام او دا ټول پیغمبران الله په انسانانو کې پیغمبران کړل. مناسبت څه دی؟ الله رب العالمین د دې پیغمبرانو په ذریعه باندې د دنیا نه شرک ختموي، قبر پرستی ختموي. یعلم ما بین ایدیهم، الله خبر دی په هغې چې د انسانانو نه مخکې تیر شوي دي، او ما خلفهم او څه چې به وروستو راځي. وإلى الله ترجع الامور، الله ته ورګرځي ټول کارونه. د الله علم یې راوړه، دی ځکه ویل چې په قبرونو کې پراته مړي د هېڅ نه خبر نه دي، د هر څه نه باخبره ذات الله دی. یا ایها الذین آمنوا، ای د ایمان والاو، ارکعوا رکوع وکئ، واسجدوا او الله ته سجده وکئ، واعبدوا ربکم او عبادت وکئ د خپل رب، وافعلوا الخیر او د خیر کارونه وکئ، لعلکم تفلحون، دې دپاره چې تاسو کامیاب شئ. سجده وکئ، بندگی وکئ، د خیر کارونه وکئ، کامیاب بشئ. سجده وکئ.
راځم دې خبرې له اوس ان شاء الله. نو په آیات کې سجده و منګو تاسو الحمدلله سجده وکړه، الله دې قبول کړي. په سورۃ حج کې دا دویمه سجده شوه، یوه سجده مخکې تېره شوه، دا دویمه شوه. ستاسو قرآن شریفونو کې به لیکلي السجدة عند الشافعي، چا سره چې لیکلي ما ته لږ راوړئ، یو راوړئ راله نو چې دغه راکاغه هغه صحیح دی بغیر د بیاض. په دې دا کلاو کې د عربي چاپ دی کې بنئ شته، دا چې چا سره دی دا کلاو کوي دغه م راوړه ګوره بس صحیح شو خالص. دا وګورئ دا دې ته لږ متوجه کړئ. دلته لیکلي د السجدة عند الشافعي، دا سجده د امام شافعي په نسبت باندې دا معنا څوک به کوي؟ د امام شافعي صاحب د مذهب والا خلق دي دا سجده وکي، او د امام ابو حنیفه صاحب د مذهب والا دي دا سجده نه کوي. صحیح شو؟ دی قرآن شریف کې دا لیکلي دي. ورپسې دا قرآن شریف چې په سعودي عرب کې جوړ شوی دی، د الته د دې قرآن شریف د چپایي دپاره دا چې کوم دي دا نو دا مخکې د دوی یو بادشاه تیر شوی دی، هغه ته ویلی کېږي ملک فهد. هغه یو چاپخانه مستقله دې دپاره وقف کړې وه، وقف چې هغې کې به دا قرآن شریفونه چاپ کېږي او امت ته به مفتو تقسیمیږي، دا دې وطنونو ته مفتو راځي، هلته یې حاجیانو له ورکوي او دلته هم بیا خلک راوړي. اوس پوښتنه دلته دا ده چې د ټولې دنیا ته یورپ دی که د انګریزانو وطنونه دي که دلته دي، د عربو نه دا قرآن شریف ځي، دا چاپ کېږي مفتو، په دې کې غټه واړه شته، دا چاپ شو ټولې دنیا ته ځي. په دې کې نه دي لیکلي چې السجدة عند الشافعي، په دې کې صرف لیکلي دي السجده، د سجدې نشان یې ورکړی دی دلته السجده، بس دقه عمره لیکلي چې سجده وکئ. امام شافعي نوم یې نه دی لیکلی، معنا سره ووتله. په کومه دنیا کې په کوم ځای کې چې دا قرآن شریف چاپ شه په سعودي عرب کې او خاص په د عربو په ځمکه او ټولې دنیا ته دا قرآن شریف ځي او ټوله دنیا سره پروت دی، حاجیان یې راوړي عمره والم، هغه قرآن شریف کې دا ټکی نشته، معنا دا ټکی چا د ځان نه جوړ کړی دی. ځکه که دا د الله د کتاب ټکی وی دی کې به م وی که نه، اوس به مسلمانانو بلوا جوړه کړې وه چې ښه سعودي عربه ته دونه کافر شوي د قرآن شریف ټکی دی او تا ونه لیکه، دا بلوا اوسه پورې چا کړې ده؟ معنا دا ده دا ټکی په اصلي قرآن شریف کې نشته دی، او زمونږ دا جعلي مولیان چې کله چاپ کوي جعلي مولیان نو هغوی پکې السجدة عند الشافعي لیکي. اوس به راشو دی السجدة عند الشافعي خبرې له دا خو هم د لیکلو د چپایي وویلې چې دا ظلم شروع دی. دا ولې؟ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دلته دا دی، مذهب چې هغه وایي په صورت حج کې یوه سجده ده. څو سجدې دي؟ یوه سجده ده. په ټول قرآن کې د هغه په نسبت باندې 14 سجدې دي. څو سجدې دي؟ 14. نو صورت حج کې یوه سجده شو. هغه ته د دې سجدې په باره کې چې کوم حدیث دی دا حدیث ورته نه دی رسېدلی، د دې سجدې په باره کې چې کوم حدیث دا هغه ته نه دی رسېدلی. حدیث کې راځي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وشو چې یا رسول الله علیه السلام سورت حج ولې غوره دی؟ سورت حج ولې غوره دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب ورکا چې سورت حج ځکه غوره دی بسجدتین چې دی کې الله 2 سجدې راوستي. دا حدیث فضلت حج. سورت حج ولې غوره شه؟ د 2 سجدو د وجه نه. دی کې حدیث
حدیث واورا حدیث راغلی دی سنن الترمذی ترمذی شریف ابواب السفر باب فی السجدة فی الحج سورة حج کی سجدہ رقم الحدیث دی 578 578 دا به د حدیث رقمی د دنیا په هر ګوټ کې چې ته په انټرنیټ کې ولي کې 578 ترمذی تا ته به دا حدیث راوړي په هر ګوټ کې چې چرته ترمذی کولاو کې دا برازي عقبه ابن عامر راوی دی وی ما ویل یا رسول الله فضلت الحج بان فيها سجدتين دا سورة حج د دې د وجه نه غوړه دی چې 2 سجدي لري قال نعم وی آو نبی علیہ السلام ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما چې دا سجدي څوک نه کوي دا صورت د سره وینه حنفي ورونو ته مونږ وایو تاسو دویمه سجده نه منئ تاسو کله تلاوت کوي سورة حج به نه وایي تاسو کله تراو کې ختم کوي سورة حج به پکې نه وایي ستاسو ختم به نیمګړی یو صورت به پکې کمی ولی پیغمبر علیہ السلام ویلي چې سجدي نه کې سورة حج مه وایه په دې یوه سجده باندې شیطان لعنتي شکه لعنتي نشه تباه شه موږ ځکه پاسېږو دا سجده کو سجده لا څه خبره ده د الله دپاره د الله دپاره مسلمان وینه ورکوي مسلمان بدن قربانوي مال قربانوي سجده خو ډېره معمولي او وړه او اسانه خبره ده نو دا حدیث دی بل واوره عمر رضی الله عنه ابن عمر اغیدوانم ویلی فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين سورة حج زکا غوره دی چې 2 سجدی لري په امت کې د ډیر علماء رائے ده امام شافعی امام احمد عبد الله ابن مبارک اسحاق سفیان ثوری د دې ټول رائے ده چې سورة حج زکا غوره دی چې 2 سجدی لري دا مونږه خبره د سر نه راونی ولا چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه په سورۃ حج کې سو سجدي رااله تو دا حدیث چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته ونه رسیده دا مونږ داغه د پاره عذر وایو چې کې دې شي هغه د حدیث نه خبره پاتې خو زمونږ ورونه دلته بیا پقاریږي چې ورکوټي مولیان را پاسېدلې واړه او تا ته حدیث رسیږي او هغه ته ونه رسیده نو دا خو امکان لري ډېرې خبرې عمر رضی الله عنه زه ته یو مثال صرف در کوم دا د مثال دپاره په خپل دارالقضا خلافت کې ناستو د بهر نه سلام آواز وش چې سلام آواز وش د ناستې مصروفه دی وایي نه اورېد بیا آواز وش بیا آواز وش لږ ساعت پس چې وزګار شه وایي دا غږ د ابو موسی اشعري غږ نه و هغې ورته ویل ملګرو ورته ویل کیدای شي وبه وایي تاسو یې بار وګورئ رای ولی که نه ځکه په شریعت کې خو دا ده د چا ځای ته چې ننوځي اول به سلام کې اجازت به غواړي چې هغه ووایي راځه ورځې ابو موسی اشعري یو ځل ویل السلام علیکم چا جواب ورنه کړه 2-3 ایسته روان شه د لارې نیمې ته رسېدلی او ملګري ورپسې ورغلو امیر المؤمنین دې غواړي دی راغی چې راغی عمر رضی الله عنه ته وایي چې ځوانه څنګه زمونږ خواله نه راځي وایي امیر المؤمنین رالم او 3 ځله مې اجازت وغوښته سلام مې وکړه ستاسو د طرفه جواب رانغی او قرآن ویلی دي چې فرجعو بیا کور ته لاړ شه نو زه روان شو نو عمر ورته څه وایي دا حدیث خو ما نه دی اورېدلی چې 3 ځله به سلام او اجازت غواړي که میلاو شو ورځې به او که نو کور ته به ځي دا حدیث خو ما نه دی اورېدلی عمر په شان او مرتبه کې د ابو موسی اشعري نه ډېر اوچت دی ابو موسی اشعري د رستنۍ زمانې مسلمان دی مقام کې ډېر ښکته دی عمر ته ډېر بره دی خو حدیث ابو موسی اشعري ته معلوم دی او دته نه دی معلوم انسان دی که نه په دې باندې د عمر مرتبه نه کمیږي نو عمر سره لانجه جوړه کړه چې ته چې وې پیغمبر علیه السلام ویلی دي چې یو ځای له لاړلې د چا دروازې ته ودرېدې ورور یې کار څوکي 3 ځله به ټلی وې 3 ورځلو نه به زیات نه چې ګوته دې ټینګه کړې ده یا رنګ چاله ورکې 3 رنګونه ورکه بس چې اوچت یې نه که مصروفه به یا به یې نه اوچتی دروازه وې 3 ځله حق لري نو عمر ورته وایي دا حدیث ما نه دی اورېدلی د دې حدیث باندې به ما له ګواه راولي چې داسې کس به راولي چې دا حدیث هغه هم اورېدلی د نبي علیه السلام نه که نه نو ملا دې غوړه که یو څو کوړۍ دله در کوم هغه ډېر پریشانه راووته وایي چې رالمه د انصارو یوه ډله ناسته ده
مجلس ته خبرې اترې کوي. وایي خلکو راته ویلي چې ابو موسی اشعري رنګ دې زیړ دی. وایي ما ورته ویل زیړ به نه یم. عمر راته ویلي دي چې ملا دې غوړه که کوړې به خوري. ولی جرم دې څه کړی دی؟ وایي ما 3 ځله اجازت وغوښته او حدیث مې ورته ویل. هغه راته ویل دا حدیث خو ماته نه دی معلوم، ګواه راوله. هغه ډلې صحابه وخندل. وایي ګواه؟ موږ ټول ګواهان دا حدیث موږ هم اورېدلی دی، خو موږ د سره د خپل کشر لیږو. ابو سعید خدري پکې وړوکی صحابي ناست و. وایي دم د پیغمبر نه اورېدلی، مشران خو لا پرېږده د کشر امر اورېدل، دا به د سره لاړ شي ګواهي به وري. کشر را روان شو چې راغې ګواهي ورکړه. عمر رضی الله عنه ډېر افسوس وکوي، ویلي د بازارونو د لاسه په بازارونو کې ګرځېدلو وایي زه د حدیث نه محرومه شوم. ته وګوره بازارونو کې ډېر ګرځېدلم تجارت له، د دې حدیث نه محرومه شوم. د عمر شان اوچت دی که نه دی؟ خو حدیث ورته ونه رسېده. نو د عمر بېعزتي پکې رانلله او دا حدیث چې چا نقل کړی دی د عمر توهین یې ونه که. نو موږ هم دا وایو دا حدیث امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته نه دی رسېدلی. زموږ د دین امام دی، پوه سړی دی، خو ډېر حدیثونه دا یو دا نه، زه درته په سوونو ښودلی شم چې هغه ته نه دي رسېدلي. بس انسان دی که د هرې خبرې علم صرف د الله سره دی. موږ بندگان هم داسې یوه خبره به ما ته معلومه وي تا ته به نه معلومه، او داسې خبرې به تا ته به معلومې ما ته به نه معلومه، به بنده ویم دې ته. نو دا حدیث هغه ته ونه رسېده. چې ونه رسېده هغه به ویلې صورت حج کې یوه سجده ده. نو د هغه چې کوم مقتدیانو مقلدینو هغوی هم راپاڅېدل، ویې ویلې چې نه کنه صورت حج کې یوه سجده ده. نو وزما مسلمان وروره، صورت حج کې یوه سجده ده، ستا مشر ته حدیث ونه رسېده، تا ته خو حدیث راورسېده په ترمیزي کې شته، او دقه ترمیزي دغه مولوي صاحب شاګردانو ته بیانوي لګیا دی، هر کال یې ورته وایي. خو چې دلته راورسېږي وایي السجدة عند الشافعي، دا د امام شافعي په نزد ده. د هغه په نزد څه معنی؟ امام شافعي رحمت الله علیه ویلي صورت حج کې به 2 سجدې کولې. وایي دلته پکې حدیث راغی د عقبه رضی الله عنه. نو ګوره هغه ته ورسېده، هغه د دې بیان وکړه. امام شافعي صاحب دا سجده ګوره جوړه کړې نه ده، هغه ایجاد کړې نه ده، هغه خلکو ته نه دی ویلي چې زه درته وایم دا سجده وکئ. امام شافعي صاحب خلکو ته ویل دی صورت حج کې 2مه سجده ځکه وکئ چې محمد رسول الله علیه السلام فرمایلی دي. نو د امام شافعي صاحب لیکلو ته څه ضرورت دی؟ خو دا لیکل د ارامېتوب او د شیطانت دپاره قرآن شریف کې شوي دي. ولې؟ چې دا سجده حنفي مسلمان یې ونه کي او په سجده باندې خو به ته غرق شي، تباه به شي، او ته به چې دی جنت ته ځې، او هغه غواړي چې ته جنت ته لاړ نه شي. نو لاندې درته ولیکل چې السجدة عند الشافعي. ګورې پام کوه حنفي صاحبه، پام کوه دیوبندي مسلمانه، دا سجده ونه کي. ولې؟ امام شافعي صاحب دا حدیث راوړی دی، حدیث خود رسول الله دی. نه امام شافعي صاحب پیدا او نه امام ابو حنیفه صاحب پیدا او دا آیات هم دقه سجده پکې ولنډه ده. امام ابو حنیفه صاحب لا درکم نه لګېده چې د آیات کې دا سجده وه. نو موږ سجده د امام شافعي صاحب د خولې نه رالو، موږ یې د محمد رسول الله علیه السلام د خولې مبارکې نه رالو. دا هغه ضدو د مذهبونو چې آخر قرآن ته راووته. نو دا قرآن شریفونه دا خلک د ضد نه پاک دي، دوی هسې د سعودي عرب سره ضد کوي. نو چې دا پاک دي نو دوی پکې دا ضد ونه لیکه چې سجده ده په حدیث کې راغلی ده. امام ابو حنیفه صاحب کړی ده او که نه هغه یو مولا و. زموږ د مولا سره کار نشته، زموږ د محمد رسول الله علیه السلام سره کار دی. هغه ویلی ده ځکه موږ کوو. نو ډېرو جاهلانو دې قرآن شریفونو سره به مخکې دشمني کوله، وایي دا د وابیانو قرآن شریفونه دي. او اوس څه وایي؟ وایي نه سعودي عرب والا او د دې اهل حدیثو مذهب جدا دی. نو دا قرآن شریف ته د وابیانو قرآن شریف وی چې روژه ورسره ونیسم، وایي دا روژه د سعودي عرب سره وابیان نیسي. او چې مذهب له راشي وایي نه هغه خو حنبلي مذهب والا دي، هغه خو زمونږ ورونه دي، هغوی مذهب مني، تاسو مذهب موږ ته وایي نه منئ. نو په قرآن شریف کې ما هغه یوي په مانځه کې د یو کړلو او په مذهب کې د جدا کړو. دا هغه رازو د دې لیکلو راز پکې دغه چې کوم مسلمان دوکه نشي تیر نه وځي او سجده ونه کي. ولې؟ سجده باندې به ګناهګار شي. او چې په حدیث کې راغلی ده که ته امام شافعي لیکي او که نه لیکي، موږ یې د رسول الله علیه السلام د وجې نه کوو. چې ختم یې کوو او ویې نه که چې مولا ونه کړله مولا به ګناهګار وي او ته ورپسې ولاړ وي، ته مقتدي وي او ویې نه کړه هغه ګناهګار دی. او ته چې کله سلام دی وګرځو خپله سجده فورا وکړه، سلام نه پس به خپله سجده وکړي. صورت حج کې 2 سجدې دي. دا خبر هم صحیح ده. یو سړي ته
ناظرین نه دی ویلې پته ورته ونه لګېدله چې د مولوي صاحب دا د سجدې آیات ویلی دی که نه دی سجده په هغه چا اوړي چې څوک پې پویه شي چې پې پویه نه شول هېڅ خبره نشته ځکه تلاوت به د ریډو نه لګي د لډ سپیکر نه به لګي د موبایل نه او ته پې پوی نه شولې نو په تا سجده نه اوړي سجده په هغه چا اوړي چې د آیات پوره واوري او پوه شي چې الله ویلی دي چې وسجدو ګوره دلته یې څه ویل سجده وکئ نو د الله امر د دې دپاره نه چې سجده وکړي او موږ به ناست دي چې الله وایي سجده وکړي موږ به فورا پاسو سجده به کوو لکه موږ او تاسو چې وکړه وجاهدوا فی الله جهاد وکئ د الله په لاره کې حق جهاده لایق جهاد جهاد څه ته ویل کېږي حق جهاد د الله په لاره کې معنا ده د په شرعي طریقه باندې جهاد وکئ ظلمونه پکې مه کوئ هو اجتباکم الله تاسو غوره کړلی وما جعل علیکم فی الدین من حرج الله په دین کې په تاسو تنګسیا نه راولي زمونږ دین ډیر اسان دی په دې کې تنګسیا سخت خبرې نشته دی ټولې خبرې اسانې دي د انسان د وس د لاندې دي هو اجتباکم الله تاسو غوره کړئ ملت ابیکم دین ستاسو د پلار دی دا دین الله ته سجدې کول جهاد کول شرک نه کول دا زموږ د پلار دین دی پلار هم څوک دی ابراهیم علیه السلام هو سماکم المسلمین ابراهیم علیه السلام تاسو ته نوم ایښی دی المسلمین د مسلمانانو زموږ دا نوم د مسلمانانو چې دی چې موږ مسلمانان یو ګورې دا نوم موږ ته خپل پلار ابراهیم علیه السلام را کړی دی یو راله هغه کې غوسته من قبل مخکې د قرآن د راتګ نه مخکې هغه ویلي دي چې تاسو به مسلمانان یاستئ وفي هذا او په دې قرآن کې راته دا نوم چا ایښی دی الله نو دا د مسلمانۍ نوم ځکه غوره دی چې راته پلار ابراهیم علیه السلام او الله رب العالمین په قرآن کې ایښی دی بس تم مسلمان او زم مسلمان دا نور نمونه د تعارف دي د کم وطني او دا نور پکې اوس تعارف لره ځکه مسلمانانو کې خو مشرکان هم شته شیعه هم ځان ته څه وایي وایي زه شیعه مسلمان یم چې شیعه هغه مسلمان څنګه شي اور او به نه یو ځای کېږي چې شیعه مسلمان به نه چې مسلماني شیعه به نه نو دا نور پکې لقبونه راله چې اهل حدیث اهل حدیث هم مسلمان دی معنا څه شوه د هغه مسلمان دی چې د حدیثو نه جواب نه کوي حدیث ته داسې نه وایي چې دا د امام شافعي په نزد دی حدیث فورا مني او هر مسلمان چې کلمه وویله د اهل حدیث دی اهل حدیث څه معنا د حدیثو منونکی دی موږ ټول به حدیث منو وفي هذا او په دې قرآن کې لیکون الرسول شهیدا علیکم چې پیغمبر په تاسو ګواه شي د قیامت په ورځ وتکونو شهداء علی الناس او تاسو به ګواهان یې په نورو امتونو په انسانانو د قیامت په ورځ فاقیموا الصلاة پس پابندي د لمونځ کوئ وآتوا الزکات او زکات ورکوئ واعتصموا بالله منګولې ولګوئ د الله په دې قرآن او په دین باندې هو مولاکم الله ستاسو مولا دی دوست فنعم المولا الله ډېر ښه دوست دی ستاسو ونعم النصیر او ښه مددګار دی نور دوستان پرېږدئ چې الله د سره مل شه نو ودې ګټله او الله به د سره مددونه کوي نو دا صورت حج په دې ځای باندې ختم شه باقي درس به انشاءالله که ژوند او ژوند وفا وکړه سبا به کېږي انشاءالله